زمارونو هر پیغمبر په مخ د ځمکه د الله رحمت دی او ټول پیغمبران د الله مقربین بندگان تیر شوي دي او هر پیغمبر الله په خپله زمانه کې د خپل امت دپاره د هدایت یو لویه رڼا رالېږلې وه. نو د یو پیغمبر صفت چې کوو که نه دا به ذهن کې واچو. بعضې خلک لږ یو پوټې خطا کېږي. د یو پیغمبر صفت چې کوو یا د حضور پاک صفت چې کوو نو هغې کې چې دا غلطي زمونږ نه ونه شي چې د بل پیغمبر سپکاوی را نه شي. په یو موقع کې یو صحابي په مدینه منورې بازار کې روانو او یو یهودي سره مخامخ شو. هغه یهودي قسم خوړه او په قسم کې دا ووی چې والذي اصطفى موسى لا والذي اصطفى موسى على البشر. دا لا دی د قسم سره د مخکې خبرې د رد دپاره یا زاید استعمالوي دغه بله خبره ده. هو الذي اصطفى موسى على البشر وی زما د قسم په خدای وي په هغه ذات مې د قسمې چې موسی علیه السلام له په ټولو بندګانو فضیلت ورکړی دی. هغه دا وی د هغې پیغمبر و موسی علیه السلام. په هغه ذات مې د قسمې چې موسی علیه السلام له په ټولو بندګانو فضیلت ورکړی دی. دی مسلمان له غصه ورله وی دا خو تا غلطه خبره وکړه چې ده له فضیلت د په ټولو بندګانو نو په ټولو بندګانو کې خو نبي علیه السلام هم داخل شو. اعلی محمد دا لفظ یې ووی اعلی محمد صلی الله علیه وسلم. آیا د موسی علیه السلام زمونږ په نبي علیه السلام هم فضیلت دی؟ ټولو بندګانو کې خو دیم راغی نو لاس یې اوچت که هغه یهودي له سپېله ورکړه په دا مخ یې ووه. دا زمونږ د پیغمبر سپکاوی. یهودي لاړ نبي علیه السلام ته شکایت وکړه چې ستا دې صحابي زه ووالم. حضور پاک هغه صحابي راوغوښته ولې دې ووهه؟ وی د الله رسوله بازار کې قسم خوړه او په قسم کې ده ووې چې زما د پاک ذات قسم چې موسی علیه په ټولو بندګانو فضیلت ورکړی دی. نو ما وی چې په ټولو بندګانو د موسی علیه السلام فضیلت شو نو به بعضې بندګانو خو نبي علیه السلام هم د الله بشر دی بنده دی نو په ده موسی علیه السلام غوره شو نو ما له غوسه راله سپېړه به ورکړه. اوس خبره د هغه صحابي ټیک وه. ولې ټیک وه؟ ځکه چې پیغمبر علیه السلام د ټولو پیغمبرانو سردار دی. ما تېره جمعه هم درته بیان کړی تفصیلي. سید الانبیاء والمرسلین دی د ټولو پیغمبرانو سردار دی. او تیره جمعه هم په دې درته بیان وکړو چې انا سید ولد آدم او الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامه. ټول پیغمبران به قیامت پر ورځ زما د جنډې لاندې ولاړي. ټیک خبره وه. ورفع بعضهم فوق بعض درجات. بعض پیغمبرانو له الله د بعضو نه لویه مرتبه ورکړې ده. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. بعض پیغمبران الله د بعضو نه مرتبه کې اوچت پیدا کړي. مسلمان خبره ټیک وه لیکن بیا هم نبی علیه السلام هغه مسلمان صحابي ته غوسه وکړه وی بد دې کړي دي. لا تخیرونی من بین الانبیاء. وی پام کوئ داسې ونه کې چې د پیغمبرانو په منځ کې ما اوچت حساب کې داسې به نه کوې. نو علما وایي چې دا ولې پیغمبر علیه السلام دا خبره وکړه؟ د هغه مرتبه خو په ټولو پیغمبرانو اوچته ده. نو څوک وایي عاجزي وکړه تواضع. لیکن ښکلی جواب دا دی چې ما له په نورو پیغمبرانو داسې بهتري مه راکوې چې د بل پیغمبر سپکاوی پکې راشي. ټولو نه زه بهتر یم شک پکې نشته خو داسې طریقه به زما د بهتروالي نه بیانوي چې په هغې کې د بل پیغمبر توهین راشي د بل پیغمبر سپکاري وی راشي. ځکه ټول پیغمبران د الله مقرب بندگان تیر شوي دي. او بیا حضور پاک یو مثال ورکړ وی ما په موسی علیه السلام او په نورو پیغمبرانو اوچتوی ما. ولې؟ وی د قیامت پر ورځ الناس یصعقون یوم القیامه. قیامت پر ورځ به ټول خلک بېهوشه پرېوځي. یو شپېلی به ووالي شي. یو شپېلی خو هغه ده چې شپېلی ووالي شي نو دا قیامت به راشي. دویمه شپېلی به ووالي شي نو اذا هم قیام ینظرون. خلک به د قبرونو نه پاسي او حساب کتاب له به روان شي. نو بیا چې کله حساب کتاب شروع کیږي یو دریمه شپېلی به ووالي شي.
دې سره به د الله عرش راځي او د الله د عرش تجلی به کېږي، یو درېیمه شپېلی به والی شي. هغې شپېلی سره چې څومره خلق د بېهوشه به پرېوځي. فاذا الناس يصعقون يوم القيامه، قیامت پر ورځ به خلق بېهوشه پرېوځي. نو د ټولو نه مخکې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه به برابیدار شمه، زه به راوچت شم د ټولو نه مخکې. نو چې زه کله راوچت شم د ټولو نه مخکې، فاذا انا بموسی، موسی به ووینم آخذ بقائمة من قوائم العرش، د عرش خپه به یې نیولي. ټولو نه مخکې به زه راپاسم، خو چې زه راپاسم نو موسی علیه السلام به ووینم. نو ابسی آخذ بقائمة من قوائم العرش، د الله د عرش خپه به یې نیولي. فلا ادري، ما ته پته نه لګي. فلا ادري، نبی علیہ السلام وی ما ته پته نه لګي په څه خبره چې زما نه مخکې بیدار شوی دی، افاق قبلی، ما نه مخکې بیدار شوی دی، ام جوزیا بصعقة الطور، یا کوه طور کې دی بېهوشه شوی و. الله ته وی رب ارینی انظر الیک، خدای ما ته ځان وښایه تا وینم، ما ته ځان وښایه تا وینم. الله ورته لن ترانی، ما نشي لیدلی. بیا وی الله ما ته ځان وښایه تا وینم، وی لن ترانی، ما نشي لیدلی. چې د بار بار درخواست وکړو، الله وی ولکن انظر الی الجبل، دې غر ته وګوره، دته ځان خیمه، یو جلک ورته خیمه، فان استقر مکانه فسوف ترانی، که دا غر ټینګ شو نو ته به مې ووینې، که غر ټینګ نشو نو ته مې نشي لیدلی. فلما تجلی ربه للجبل، چې الله غر ته معمولی غوندې یو خپله تجلی وکړه، جعله دکا، نو هغه غر ټوټې ټوټې شو. داسې ټوټې ټوټې شو چې بعضې مفسرینو لیکلی دي، وی دا په مکه مکرمه کې چې کوم جبل نور دی، ډېر لوی غر دی، وی دا د هغې یو ټوکړه ده چې دلته پرېوته، ټوټې ټوټې شو غر. وخر موسی صعقا، موسی علیہ السلام بېهوشه پرېوته. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې زه کله بیدار شم نو موسی علیہ السلام به زما نه مخکې د الله د عرش خپه نیولي. نو اوس پته نه لګي چې ما دیم بېهوشه شوی او ما نه مخکې بیدار شوی دی، او که نه الله د دې بېهوشۍ نه دی مستثنا کړی دی، دا بېهوشي پې الله نه ده نوستی، د هغې بېهوشۍ په بدله کې چې په کوه طور کې په ده کومه بېهوشي راغلی وه، هلته بېهوشه و، نو دلته پې الله بېهوشي را نه وسه، زړه یې ورته کلک کړه. وی ګوره که نه موسی علیہ السلام ما نه مخکې به د الله د عرش په نیولي، نو ما ولې غوره کوې، ما ته ولې وایې چې دا د موسی علیہ السلام داسې دی او فلان داسې دی داسې دی. نو د دې حدیث ته زموږ علما معلوموي چې واقعي د حضور پاک مرتبه خو په ټولو پیغمبرانو اوچته ده، دې کې خو شک او شبهه نشته. پیغمبرانو کې ما ته آیتونه د قرآن شریف په درجې شته، خو لیکن ته به په داسې طریقه د پیغمبر علیہ السلام شان نه بیانې، په داسې طریقه به د پیغمبر علیہ السلام فضیلت نه بیانې چې د بل پیغمبر سپکاوی پکې وشي. ټول انبیا د الله مقربین دي، د الله هدایت ستوري دي. خو زه به دې ځای کې یو خبره درته وکړم، دا چې د ټولو پیغمبرانو کمالات الله په حضور پاک کې جمع کړي دي. ټول پیغمبران چې څومره دي هغه پکې را جمع دي. حسن یوسف دم عیسی ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسی ید بیضاداری، آنچه خوبا همه تنها، آنچه خوبا همه دارن تو تنها داری. وی د عیسی علیہ السلام په دم به مړي جمده کېدل، هغه معجزه ستا شته. د عیسی علیہ السلام د لاس نه برنا ختله، هغه معجزه ستا شته. د یوسف علیہ السلام حسنو، هغه حسن ستا شته. وی چې هغې خوبانو مقربینو پیغمبرانو ځان ځان لکم صفتونو اټول پتا کې را جمع دي. زه به درته یو څه شمېرم. د حضرت آدم علیہ السلام د ټولو نه لوی منقبت څه دی؟ اداو چې کله الله پیدا کو نو فرشتو ته حکم وکړو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے فرشتو دی آدم علیہ السلام ته سجده ولګوئ، په طرف د آدم یا د ډایرکټ سجده ورته ولګوئ آدم علیہ السلام ته. فسجدوا الا ابلیس، ابلیس پرې پاتې شو او باقي چې څومره فرشتې وې نو ټولې په سجده باندې آدم علیہ السلام ته پرېوتې. اوس زما وروڼو دغه سجده زمونږ د امت نه مخکې په نورو امتونو کې یو سجده جایزه وه چې هغې ته به سجده تعظیم وې،
لکه موږ د تعظیم د پاره چاته په سینه لاس کیدو یا د تعظیم د پاره چا لاس ښکل کو مثلا، یا یو سړی را رواني د هغه تعظیم د پاره پاسو. په دغه امتونو کې د نبی علیه السلام نه مخکې تعظیمي سجده جایزه وه چې چا بل چا تعظیم کو نو سر به ورته په ځمکه کېښود، سجده به ورته ولګوله. دا وه د حضرت یوسف علیه السلام رونه چې کم وخت کې رالل او پلار ورسره د یعقوب علیه السلام او یوسف علیه السلام سره په مصر کې ملاقات شو، نو قرآن شریف کې الله فرمایي وخروا له سجدا، وخروا له سجدا. نو بعض علما خو پکې څه تاویلات کوي، لکه دې کې تعویل بعض علما کې دي کړي مفسرینو، خو ظاهري معنا څه ده؟ خروا له سجدا، ټول ورته په سجده پرېوتل. دې ته سجدې تعظیمي وایي. او د عبادت سجده هغه مکمل شرک دی، هغه نه مخکې جایز وه او نه اوس جایز ده. د تعظیم د سجدې او د عبادت د سجدې منځ کې لږ فرق دی. چې چاته سجده لګې که ستا دا سوچي چې دې ما له خیر م راکولی شي، ما نه شرم دفع کولی شي، زما د حالاتو نه هم خبردار دی. لکه مونږ چې الله ته سجده کوو نو زمونږ د الله ته چې سجده کوو زمونږ پکې څه سوچي چې الله سجده درته لګوم چې ماله خیر راکړي، داسې ده که نه ده؟ سبحان ربي الاعلی، هر عیب نه پاکې سجده درته لګوم الله چې ما د شر نه بچ کې. خیر او شر د چا په لاس کې دي؟ ما درته مخکې ویلي وایه د الله په لاس کې. مرض او صحت د چا په لاس کې دي؟ نو مونږ چې الله ته سجده لګو زمونږ دا مقصد دی. او دام سوچي چې الله ته زما د هر څه نه خبرداري، زما نم خبرې، زما د بچو نم خبرې، زما د ښځې نم خبرې، زما د غریبۍ نم خبرې، زما د مالدارۍ نم خبرې، زما د روغ صحت نم خبرې، زما د عزت نم خبرې. نو که په دې سوچ سجده لګې دې ته سجده د عبادت وایي. دا صرف چاله پکار ده او دا په یو امت کې ما سوا د الله نه د بل چا دپاره جایز نه وه، بالکل دا منع ده. او د تعظیم سجده سي هغې کې دا سوچ تینی، هغې کې به سجده آدم علیه السلام ته کوله نو صرف د هغه تعظیم یې وکړه. دا مطلب نو چې آدم علیه السلام ماله خیر او شر راکولی شي، دا مطلب نو چې آدم علیه السلام د ما نه شر لرکولی شي، دا مطلب نو چې آدم علیه السلام فرشتو دا سوچ نو چې آدم علیه السلام به موږ نه مرضونه لرکي، دا مطلب نو. یا د یوسف علیه السلام رونو چې کله یوسف علیه السلام ته سجده ولګوله دا مطلب نو چې یوسف علیه السلام به موږ له خیر راکوي، موږ نه به شر لرکوي، موږ نه بیماري لرکوي، موږ له بچي راکوي، موږ له به روغ صحت راکوي. دا سجده چې موږ کوو دا به چا ته کوو؟ وایه الله ته. دغه سجده تعظیمي په نورو امتونو کې جایز وه، زمونږ په امت کې دا منع شوه، بالکل حرام، مکمل منع ده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لو کنت آمر کما حکم کولے ان یسجد احد لاحد چې یو کس بل چاته سجده ولګي، کدا اډر می کولے چې یو کس بل چاته سجده ولګي، لامرت النساء ان یسجدن لبعولتهن، نو ما به ښځو ته دا حکم کړو چې خپلو خاوندانو ته سجده ولګوي. ولې د ښځه د خاوند تعظیم پکار دی چې وکړي او په ښځې د خاوند حق هم شته. نو که دا به حکم کولی چې بل چاته غیر الله ته د الله نه ما سوا بل چاته سجده ولګوي، نو ما به ښځو ته حکم کړو چې خپلو خاوندانو ته سجده ولګوي. لیکن د الله نه ما سوا سجده منع ده، منع. نو د عبادت سجده که اوس هم کې د الله نه ما سوا بل چاته نو شرک او کفر دی. پوه شوې په دې خبره؟ عبادت سجده خو دې پېژندله که نه؟ او که د عبادت نه علاوه اصل تعظیم لپاره سر ایږدې په ځمکه د الله نه ما سوا بل چاته، نو حرام، ډېره لویه ګناه ده او ګناه کبیره ده، خطرناکه ګناه ده. خیر آدم علیه السلام ته فرشتو ته الله حکم وکړو دغې ته سجدې تعظیمي وایي چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده ولګوئ. نو دا د آدم علیه السلام لوی برکت شو که نه شو؟ وایه هلکه دې نه لوی کمال بل شته؟ نه. ولې فرشتو ته وایي سجده ورته ولګوئ او ټولې فرشتې په سجده ورته پرېوتې. د دې مقابل کې د نبی علیه السلام کمال ته ګوروس. اللہ قرآن شریف کی فرمائی ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی، اللہ وی چې زه پخپله په پیغمبر علیه السلام درود وی، زما فرشتیم په نبی علیه السلام درود شریف وی. او اے د ایمان خاوندانو تاسو په پیغمبر علیه السلام درود او سلام وایه، تاسو پې وایه. ګوره دا د الله حکم شو. فرق څه شو؟ هغه سجده هغه تعظیمو د آدم علیه السلام هغه صرف فرشتو کړی دی، او درود شریف یوازې فرشتو ته اډر نه دی، چا ته اډر دی؟ وایه فرشتو تم دی، امونږ تم دی، او تر قیامته پورې انسانیت ته دی. دا یو فرق. دویم فرق څه دی؟ هغه سجده صرف فرشتو کړې وه، او دا درود شریف په پیغمبر علیه السلام الله په خپله م وایي. هغه سجده د آدم علیه السلام یو وخت کې وشوه، خلاصه شوه، بس
یو ټیم هغه سجده شوې ده او په پیغمبر علیه السلام درود شریف وایا یو وخت کې دي اکنه عمر لبی دا برکات شو دا د هغې یو جلک شو د آدم علیه السلام د تعظیم یو جلک دلته راغی هغه سجده د تعظیم د لویه د آدم علیه السلام د اظهار و چې دا یو لوی سړی دی ځکه فرشتې ورته سجدې کوي نو دلته الله د نبي علیه السلام د لویوالي ذکر هم وکړو چې دا هم ډېر لوی عظیم شخصیت دی او دو عظمت یې دې نه معلوم کوي چې زه پې خپله درود شریف ویم د الله درود شریف څه دی رحمتونه نازلول ګوره یو وخت نه همیشه رحمتونه نازلول او زما فرشتیم دا دعاګانې کوي چې الله رحمتونه پې نازل کا دې نه پته ولګېدله چې د اسمان چې څنګه موږ دلته درود شریف وایو د دې نه دا معلومه شوه نو په اسمانونو کې فرشتې په ځمکو کې فرشتې په دې اونو بوټو کې چې څومره فرشتې دي دوی هم په پیغمبر علیه السلام درود شریف وایي یوازې موږ نه یو هغې هم وایي او تر قیامته پورې به ویلې کېږي دا څومره لوی برکت دی د مارونو دې نه لوی برکت بل کېدی شي نشي کېدی نو صحابه تپوس کوي د نبي علیه السلام نه هذا السلام قد عرفناه د الله رسوله مونږ ته خو الله په قرآن شریف کې حکم وکړو چې درود مو وایه او سلام مو وایه نو سلام خو مونږ پېژنو هغه څنګه دی چې درته مخامخ شو نو مونږ ووایو چې السلام علیک یا رسول الله صحابه به رالل داسې مخامخ به ودرېدل نو سلام به یې واچ هذا السلام قد عرفناه خو مونږ پېژنو په یو بل هم سلام اچو په تا هم سلام اچو دا خو مونږ ته معلوم دی دا خو زمونږ په معاشره کې مشهور شی دی فکیف الصلاة علیک درود شریف به در باندې څنګه وایو صلات دا تپوس د درود ځکه کوي چې صلات په لغت کې دعا ته وایي نو مونږ ته چلو خایا او د صلات نور هم ډېرې معنی دي سلام خو اسانو پېژندی چې خلک یو بل ته سلام کوي کیف الصلاة علیک په دې درود شریف مو پوه که چې دا صلات څه ته وایي دا درود څه ته وایي د دې معنا خو دعا هم ده او د دې معنا خو معانی خو نور هم ډېر شته دی نو نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی چې په ما درود شریف داسې وایه اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یو دای وتوخو بل ذاك وتداس خولدي اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بل ذاك وتداس خولدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين داس نور قسم درود شریف نبی علیہ السلام صحابو ته په مختلفو اوقاتو کې ښودلی دي زمارونو درود شریف هغه عبادت دی هغه عبادت چې الله فرشتو ته حکم وکړه چې وایه به الله د چې عبادت نه کوي د الله د درود شریف د مراد رحمتونه رالیږل دي سوال چې کې هغې ته عبادت وایي نو سوال فرشتیم کوي او سوال مونږ هم کوو الله خو چانه سوال نه کوي چې هغې ته مونږ عبادت ووایو نو الله په خپل رحمتونه په نبی علیہ السلام همیشه رماندي او رالیږي او دا چې کله امت په پیغمبر علیہ السلام درود شریف وایي د پیغمبر علیہ السلام د پاره برکت دی او د امت دپاره برکت دی او فرشتې پې درود شریف وایي نو تاسو ته هم دا درخواست دی چې درود شریف لږ زیات وایي په نبی علیہ السلام ښه څومره چې مو وس کېږي نو په حضور پاک درود شریف وایي اوس بعضې خلک سوال کوي چې د درود شریف فایده څه ده مونږ چې دا وایو چې یا الله په نبی علیہ السلام درود رحمت راولېږي نو که مونږ وایو که نه الله پې رحمتونه رالیږي نو څه فایده شوه د دی زما په دې وړه خوله به څو شي که زه ډېر ووایم چې الله ته پې درود شریف راولېږي ته پې رحمت راولېږي نو د دې څه فایده ده نو علما جوابونه ګڼ کوي خو ستاسو د پوهې دپاره اسان جواب درته وایم ډېر اسان جواب هغه دا چې ته بیټري راوالې بیټري او د دیوال ته مخامخ ونیسې خشته دیوالی ښکلې دیوالی دا ګور یو نظیر درته ښیي مثال نه دی چې دیوال ته تا هغه بیټري ونیسې نو دا هغه بیټرۍ هغه رڼا او عکس ستا په دې مخ راپرېږدي که نه راپرېږدي راپرېږدي که نه راپرېږدي چمک در باندې راپرېږدي څومره چې دې نږدې کړه چمک در باندې راوځي نو د دې بیټرۍ فایده دیوال ته نه رسېږي الټه تا ته فایده ورسېده هغه چمک تا ته راپرېوته تا ته لاره ښکاره شوه دا قرنگی زما د درود شریف فایده نبی علیہ السلام ته رسی که نه رسی الله خبر ممکن ده او برسی ممکن ده زما د بیانان ولا زیات برکتونه خدای ورکی لیکن دا هغه عکس دا هغه شعاع دا هغه رڼا واپس زما په مخ راپرېوزه پې خشته ښکارم لاره ما ته ډولې کېږي ما ته لاره ډولې کېږي زه پې سفر کوم دا د درود شریف برکات
او خشته برکت ته زه ویمه. زما په ذهن کې دا حدیث کې راځي چې چا په نبي علیه السلام درود ووایي د باندې به خدای پاک 10 برکتونه نازل کړي، دنه به خدای 10 ګناهونه ورجوي، دله به الله 10 نیکۍ ولیکي. یو وخت نبی علیه السلام مبارک خپه او پریشان ناستو. حضرت جبریل علیه السلام راغی، نبی علیہ السلام ته وی د الله رسوله خپه پریشانه. نبی علیہ السلام بی او وی خو الله یو خبر لراولېږلم، ورشه پیغمبر علیہ السلام ته دوایا چې څوک پتا یو ځل درود شریف ووی د دنه به 10 ګناهونه ختم کم، 10 به ول نیکۍ ولیکم، 10 به په برکتونه نازل کړم. رضیتا اوس خوشاله شوې که اوس هم نه خوشاله؟ نبی علیہ السلام او فرمایل رضیتو اوس خوشاله شم. دې برکت ته د درود شریف. لیکن د ټولو نه ښکلی برکت څه دی؟ زما په ذهن کې راځي هغه دا دی، حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي من صلی علی عند قبری سمعته، څوک چې زما د قبر خوا کې په ما درود ووایي هلته مخامخ ته ودرېږي وی الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، او وړکې به دا راولي چې دا صلات او سلام ما په پیغمبر علیه السلام اووې زما دا صلات او سلام نبی علیه السلام اوري، مخامخ به ورته ووې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله، الصلاة والسلام علیک یا صفی الله، الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق الله. دا درود هلته کې وایه. او چې دلته کې وي په پاکستان کې په افغانستان کې یو ځای بل ځای، نو نبی علیہ السلام فرمایي ومن صلی علی نائیا، دې لرې د زمانه او په ما درود وی ابلغته، هغه ما ته رسول کېږي د فرشتو په ذریعه. ولې حدیث کې راځي من صلی ان لله ملائکة سیاحین فی الارض، دا الله فرشتي دي په دې مخ د ځمکه چکرې لګوي. د فرشتو مختلفې ډیوټۍ دي، د چا په اونو کې ډیوټي ده، د چا په کاڼو کې ډیوټي ده، د چا په اوبو کې ډیوټي ده، د چا د مور ګېډه کې دننه په بچي باندې ډیوټي لګېدلې ده، او د بعضې د درود شریف دپاره خاص فرشتې الله مقرر کړي دي. ان لله ملائکة، د الله فرشتي دي سیاحین فی الارض، په دې ځمکه کې چکرې لګوي. یبلغوني عن امتی السلام، د امت نه ماته سلام را رسوي. زما امت چې په ما سلام وی نو هغه سلام ماته د امت دلته کې را رسوي. نو زه ویم اکثره ویم چې د درود شریف او یو حدیث کې راځي وی فرشته ځي، نو نبی علیہ السلام ته دا وی الله فلان کی د الله رسوله فلان کی د فلان کی زوینن پتا دومره درود شریف ویلی دي، فلان کی د فلان کی زوینن پتا دومره درود شریف ویلی دي. نو چې د درود شریف د برکت نه ستا نوم د پیغمبر علیہ السلام په مخ کې واغشتلی شي، یا ستا د پلار نوم د پیغمبر علیہ السلام په مخ کې واغشتی شي، د دې نه لوی خیر او برکت بل شته؟ څونه به خوشحالي نبی علیہ السلام چې فرشته ورته ووایي چې د تورنځو فلان کی او د فلان کی زوی پتا دومره درود شریف ویلی دی، ابه څونه خوشحاله شي. او ګوره ورسره خوا کې حضرت ابوبکر صدیق هم دی، ورسره خوا کې حضرت عمر فاروق تیاران دي، هغوی به څومره خوشحاله شي. ممکن ده چې هغوی دعا مو کړي چې الله رسوله د خو په تا ډېر درود ویلی دي او دله به سفارش هم کې او د باندې د خدای رحم وکړي. ممکن ده، انسان دی، ممکن ده چې داسې وویلی شي. نو دا د درود شریف برکات دي رونو. نو درود شریف په پیغمبر علیه السلام ډېر وایي، ښه ډېر زیات درود شریف وایي، دې کې ډېر لوی خیر دی او ډېر برکت دی پکې. یو ځای کې نبی علیہ السلام یو صحابي حضور پاک ته وفرمایل وی د الله رسوله تا باندې څونه درود شریف وویمه؟ وی چې څومره دې خوښې نو وی داسې به وکړمه چې نیم وخت به زه ځان له دعاګانې غواړم، چې سړی فارغ شي دعا غواړي نو نیم وخت به ځان له دعاګانې غواړم او نیم وخت به تا باندې درود شریف ویم. وی ډېره ښه ده، فان زدت فهو خیر، وی که دې نه دې زیات که نو بهتره به وی ښه دوه حصې ټیم به تا له درود شریف ویم، یوه حصه کې به زه ځان له دعا غواړم. وی ډېره ښه ده، فان زدت فهو خیر، که دې نه دې زیات که نو ښه وی. وی ښه ده الله رسوله د دې نه زیات به م تا له ویم او لږ ساعت به ځان له دعا غواړم نو. وی ډېره ښه ده، خو که دې نه دې زیات که نو ښه وی. صحابي څه وی؟ وی د الله رسوله بس تا ته پتا به درود شریف ویم، ځان لاړو دعا نه غواړم. تاله به درود شریف ویم او ځان له به دعا نه غواړم. حضور پاک سو فرمایل اذن تکفا همک،
وتغفر ذنبک وی بس خبره خلاصه شوه. سړی دو سوال څه دپاره کوي چې خدای ما وبخي، نو خدای به دې مفتو کې وبخي. چې ما باندې درود شریف په دعا نه کې نو تغفر ذنبک، ګناه به دې مکمل وبخلی شي. او تکفا همک، سړی چې دعا کوي نو غټه دعا څه غواړي چې خدای ما د پریشانونو خلاص کړي. هلکه لویه خبره دا ده که نه، که بیماري ده نوم پریشانی ده، که بچی نشته نوم پریشانی ده، که دشمنی ده نو ام پریشانی ده، که جګړه د چا سره کړې ده نو ام پریشانی ده، او که پیسه د سره نشته نو ام پریشانی ده، که روزګار د سره نشته نو بیا پریشانی ده، که نوکری د چا نشته نو بیا پریشانی ده، که کور کې جګړې دي نو بیا پریشانی ده، که زامنو سره جګړې دي نو بیا پریشانی ده. خو هر شي کې پریشانی ده که نه. نو اذن تکفا همک، پریشانۍ به دې ټولې ختمې شي. زاړو د یو درود شریف برکت دقه شو، پریشانۍ به دې ټولې ختمې شي. الله ته پریشانۍ ستا معلومې دي، که مالی دي، که بدني دي، که د کور دي، که بار دي، که د اولاد دي، او که هر څه دي، او ګناه به دې وبخلی شي. دا د درود شریف برکت شو. او بعضې خلکو یو خبره مشوره کړې ده، وی درود شریف یې په ولاړه به نه وي، او که دې ووینو دا چل به راباندې وشي، او قبلې ته به دې مخي، او که بل خوا دې مخ کړې نو ګورې دا چل به ده. دا د درود شریف دشمنان دي. او بیا اودسه به نه وی، او که دې ووین دا چل به در باندې وشي. نو غریب پړه کې سوچ کوي چې واقعي په پلان کې دا چل شوی دی، دوی په ولاړه درود شریف ویلی دی. پلان کې چې دی که نه ګوره که نه ملی خوږېږي، دا جوړ ده بیا اودسه ویلی دی. پلان کې چې دی که نه وایي په سر یې درد دی، ښه دا جوړ ده بیا اودسه ویلی دی. بشیرجان چې دی که نه دا سترګې هلکه معذوره دی، دا جوړ ده درود شریف په بیا اودسه ویلی دی. دا بیا شکونه راځي، دا نشته. اصل مسله دا ده چې اودس ډېر بهتر دی. زما په خبره پوه شوې؟ اودس ډېر بهتر دی. ښه دا ده چې اودس وکړه، قبلې ته مخ کا، التحیه شکل کې مو سره کښېنه او درود شریف وایه. څومره چې د آدابو خیال ساتي، په دې آدابو دا شی نورم خشته کېږي. لکه تا مټۍ واغېشتل او په عام پلاستیک ګوتۍ کې دې راوړل، او په مبارکۍ کې دې بشیرجان له یوړل چې دا مبارک دې شه بشیرجانه دا مټۍ والا. بشیره دا څه خو په دې خوشحالېږي که نه؟ نو هسې دې وله پلاستیک ګوتۍ کې مټۍ واغېشتل چې بشیرجانه دا دې مبارکي شوه والا. او یو دا دی چې هغه مټۍ وله په ښکلې ډبي کې بنده کې، اشکری کې، پلاستیک پې د پاسه چړو کې، ګلونه پکې دی. نو که د هغې نه کمه مې او دله دې راوړه، دې به پې ډېره خوشحاله شي. نو دقه رنګې که درود شریف اودس ته وکړو، قبلې ته دې مخ کړې، او تحیه شکل کې هم کېناستې، او شپه هم د جمعې وي مثلا، نو ډېر لوی مزېدار ګفت ته جوړ شو. څه ته جوړ شو؟ ګفت. الله به پې ډېر خوشحاله شي. لیکن که بې اودسه هم وی نو ویلی شي، که په ولاړه مې نو وایه. په چا څوک به اودس کولی شي، څوک به نه شي کولی. څوک به وایي به چې وروره زه درود ډېر وایم، نو دونه زه په جومات کې کېناستی کم ځای شم، قبلې ته مخ کولی کم ځای شم. نو چې څومره درود شریف وایي، د خدای قرآن بې اودس هم ویلی شي، په اودس کې هم ویلی شي. درود شریف هم دغسې دي. د خدای قرآن په ولاړ هم ویلی شي، او په ناسته هم ویلی شي، قبلې ته دې مخ هم ویلی شي، او قبلې ته دې شا هم ویلی شي. دقه رنګې ذکر او درود شریف هر وخت کې وایه، ښه هر وخت درود شریف وایه. نو دا د پیغمبر علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام لوی کمال الله په حضور پاک کې را جمع کړ. دا یو. دویم ته ویې لکه آدم علیه السلام له خو الله دا کمال ورکړو چې جنت کې ژوند تېر کړی دی، خو جنت کې اوسېدلی دی. نو پیغمبر علیه السلام لم الله دا حیثیت ورکړی دی. د معراج په شپه الله کم خوا رسولی دی؟ جنتونو ته. جنتونو ډېر مزېدار. نو ما تپوس وکړو لمن هیا، دا د چا دی دا بلډینګ؟ وی دا ستا د یو امتی دی. ما وی چې زما امتی څوک دی؟ وی عمر نوم دی، د عمر فاروق د پاره دا محل جوړ شوی دی. وی عمره وی اړه کې مې رالل چې زه ورننوځم او ستا دا محل وګورم، خو ته ډېر غیرتي، ستا غیرت را مخکې شو، نو وردننه نه شوم. کیسے نہ سبا پڑھ کے سرائے نشی کہ تو زما محل تا زما د اجازت نہ بغیر والے وردن نشوے. فذکرت غیرتک، حدیث بخاری کے راضی، ستا غیرت را مخ کی شنو وردن نہ نشو. نو حضرت عمر اجلل، دیر اجلل، اب کا اغارو یا رسول اللہ، دا اللہ رسول زما پتا غیرت کوما پبل چامنا نو پتا کہ تو وردن نشو، خدا ما پارا فخر دے. او بلال پورې به ټوقې کولې خندل وی بلال ستا د جنت ښځه مې هم لیدلی دی، او ستا د جنت کور مې هم لیدلی دی.
اسنګه یو ډېر خشته محلو مخکې یو خشته ښکلې وله بېدله او یو جینۍ ناسته او یو هوره هغې چې به په مخ باندې لپه واچوله نو هغه لپه به د ملغلرو په شکل کې او د یاقوتو په شکل کې ترې لاندې پرېوته دومره ښکلې وه. نو ما تپوس وکړی جبریل علیه السلام نه دا محل د چا دی دا ښځه څوک ته وایي په خپله کې تپوس وکړه. نو خوب کې سړی مکلف نی ښځو هم تپوس کولی شي دا منامي معراج دی. او که یقظتن د ویښې معراج شي نو په جنت کې څوک مکلف نه دی بیا جنت کې د ښځې هم تپوس کیدی شي دواړه دي یا منامي یا یقظتن تپوس ته کوي وی تپوس ته وکړه. او جبریل علیہ السلام چې بس خبره نبی علیہ السلام ته کوله نو د الله له طرف نه به کوله. نو نبی علیہ السلام ته تپوس وکړو ته څوک دا محل د چا دی؟ وی دا ستا یو امتي دی بلال نوم دی دا د هغه محل دی. وی ته څوک یې؟ وی زه د هغه په انتظار شپې ورځې اړوم راړوم. نو جنت خدای پاک نبی علیہ السلام ته ښودلی دی دننه وردننه شوی دی د هغې دا په ویښ هم وردننه شوی دی نبی علیہ السلام د هغې د اوبو صفتونه یې مونږ ته کړي دي د هغې د خټې صفتونه یې مونږ ته کړي دي د هغې د یاقوت و مرجان صفتونه یې مونږ ته کړي دي د هغې د محلونو صفتونه یې مونږ ته کړي دي. دا د آدم علیہ السلام کمال او الله تعالی دا کمال حضور پاک مبارک لا هم ورکړی دی. را بشو ورپسې حضرت نوح علیہ السلام ته د نوح علیہ السلام څه کمالو د نوح علیہ السلام دا کمالاتو چې الله تعالی د هغه په یوه دعا باندې ټول کافران چې څومره هغه هلاک کړل. دعا یې وکړه د الله په دربار کې رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا خدای چې د کافرانو په مخ د ځمکه څوک پرې نه دی. نو الله تعالی ټول کافران غرق کړل او نوح علیہ السلام سره د او یو کم و بیش یا درې او یا دو یو مسلمانانو الله په کشته کې بچ کړ. د حضور پاک دې کمال ته موږ وګوره که نه په جنگ بدر کې چې څومره دشمنانو د نبی علیہ السلام هغه خلق چې د حضور پاک په ملا مبارکه باندې لري باچول او ګندګۍ به پیچولې او مرکې به ورته صادر اچو او هغې له به ولونه ورکوله. په جنگ بدر کې د لږو مسلمانانو د مخه خدای پاک مردار کړل که مردار یې نه کړل. د نوح علیہ السلام دشمن د نوح علیہ السلام په جنگ مړ نه شو. دشمن چې ستا د لاسه مړ شي دشمن او ته ورته ګورې او خپې ټکوي نو دا دله بیا خوند درکوي. نو دا بیا کافر دشمن د نبی علیہ السلام مبارک او د صحابو د لاسه خدای ټول مردار کړل او چې کم پاتې شو نو هغې ته خدای ایمان غوندې عظیم نعمت ورنصیب کړ. حضرت ابراهیم علیہ السلام لویه معجزه و لوی کمال سو اور په الله ګلې گلزار کړ. نمرود چې کله اور ته وغورځو نو الله پاک اور ته اعلان وکړ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم اے اورا په ابراهیم علیہ السلام یخشا خو سلاما اسنه دومره یخشي چې د یخنۍ نه ولا تکلیف ورنکې معتدل چې نه پکې یخني وي او نه پکې ګرمي وي. دا داغه اور په ګلې گلزار شو اور په سالم شو. اوس دا برکت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه حضرت انس وی حضرت انس د پیغمبر علیہ السلام د لسو کالو خادم حضرت انس وی مال پیغمبر علیہ السلام یو رومال را کړو نو چې کله بخیرن شو نو تنور کې به مې ومنډه نو چې واپس به مې راوویسته نو پاک شوی به. نو هغه د ابراهیم علیہ السلام ذات ته بېشکه برکت شته. پیغمبر به اور څنګه سوځوي پیغمبر خو ډېر لوی ده شان خاوند دی لیکن کم رومال سره چې د حضور پاک ګوتې مبارکې جنګېدلې دي هغه هم اور نه سوځوي. دې دا څونه مزېدار کمال شو چې کم رومال سره د هغې لاس اوچ کړی دی نو ما به اور ته دننه که تنور ته نو صفا به شو نو پاک به مې راوویسته. ښه که ته وی چې د ابراهیم علیہ السلام خو یو عظیمه معجزه وه کمال به ویم کمال چې ګوره هجرت یې وکړه د الله دپاره د عراق نه روان شو څومره مزلې وکړه پیاده او یو ورسره بیبي ساره ده او یو ورسره حضرت لوط علیہ السلام رواره دی او لاړ شام ته او په شام کې بیا د خدای کور جوړ کړ چې هغې ته بیت المقدس وایي. دا څومره کمال نو هغه کمال خدای پیغمبر علیہ السلام لم ورکړ د مکې مکرمې نه په هجرت وکړ او کوم طرف ته ورسو مدینه منورې ته او مدینه منوره کې په دوه جماعتونه جوړ کړل یو ته مسجد قبا وی او بل ته مسجد نبوي وی دوه جماعتونه شو. اوس وګوره بیت المقدس هم ډېر مبارک جماعت دی حقیقت دا دی چې مبارک جماعت دی لیکن د هغې بیت المقدس نه مسجد نبوي
زیات مبارک دی. دا غي منځ دلته منځ په یو په 1500 دی په بیت المقدس کې، او په مسجد نبوي کې منځ یو په 1000 دی، او یو روایت کې یو په 50 سره دی. او مسجد قباء چې کوم الله په پیغمبر علیه السلام جوړ کو دا غي سونه برکت دی، هغه کې 2 رکعات منځ د عمره برابر ثواب لري. دا برکت شو، هغه برکت خدای ورکاو. او ابراهیم علیہ السلام ته وی چې بیت الله شریف جوړ کړی دی، نو بیت الله شریف نبی علیہ السلام نام خدای جوړ کړ. دا خو اصل کې ما د تمخ کیو چې آدم علیہ السلام جوړ کړو، هغه نه مخکې فرشتو جوړ کړو، نو ابراهیم علیہ السلام په لاس هم جوړ شو، او بیا د پیغمبر علیہ السلام په لاس باندې هغه پکې خدمت وکړو. قریشو چې کله جوړو یو خبره به بل ستاسو ذهن کې راځي چې هلکه د اسماعیل علیہ السلام کمال پکې شته کې نشته. داغه څه کمالاتو؟ داغه دا کمالو چې داغه خپه مبارکه فرشتي جبريل علیہ السلام په ځمکه راو بروله، نو زمزم چینه راو خټ کېدله. هلکه لوی برکت دی که نه دی؟ د زمزم د چینې اوسه پورې برکت دی. حالانکه ابراهیم اسماعیل علیہ السلام هغه وخت کې لا پیغمبر نو، 40 کاله کې پیغمبري ملاویږي، لا معصوم بچی دی، د مور پی خوري، او خپل جبريل علیہ السلام راو برولا او د زمزم چینه پیدا شو. دا څومره لوی برکت، ډیر وی واقعي برکت. دقه سي برکت الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور کړی دی. اسنګه هغه دا جسمانی برکت دی، هغه روحانی برکت دی. دا غي مثال بدر کم. نبی علیہ السلام فرمایي او دلی او فرمایل ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه، زما د کوټه او د منبر په منځ کې چې کوم علاقه ده دا د جنت د باغچو باغچه ده. و منبری علی حوضی، او زما منبر د حوض کوثر په غاړه پروت دی. نو علما خو د دې توجیهات ډیر کوي، خو اسانه غوندې توجیه چې د تو کومه څه شی دی هغه دا چې د قیامت پر ورځ به دا ریاض الجنت دا باغچه د باغچو د جنت دا به الله راوالي په جنت کې به کېږي، او دا منبر دا به الله راوالي او دا به د حوض کوثر په غاړه باندې کېږي. د دې وجه نه علما لیکي چې څوک مدینه منورې ته لاړ او په ریاض الجنت کې دې منځ کوي، نو دې د الله نه دا سوال وکړي منځنه پس چې الله په دنیا کې دې د جنت ځمکې لراوستې ما، نو په آخرت کې مې د جنت ځمکه نصیب کړي. او چې د منبر مبارک سره خوا کې دې کېني دیر دقه وی چې خدای په دنیا کې دی د پیغمبر علیہ السلام منبر لراوستم، او حضور پاک فرمایي چې دا د حوض کوثر منبری علی حوضی، په حوض کوثر په غاړه پروت دی، نو خدای د مرګ نه پس به مې د حوض کوثر غاړه نصیب کې. نو حوض دنیا کې د اسماعیل علیہ السلام برکت زمزم دی، هغه برکت د پیغمبر علیہ السلام د برکت خدای نورم زیات کا، لیکن هغه روحانی برکت چې د ریاض الجنت په شکل کې دی او د پیغمبر علیہ السلام د منبر په شکل کې دی، هغه د حضور پاک خصوصیت دی. نبی علیہ السلام فرمایي وی د خپل امت لا د حوض کوثر نو باور کومه، او هغه حوض کوثر چې باندې چې څومره کوزې پرتې دي وی د اسمان د ستورو نه زیاتې دي، او اوبې د پیو نه سپینې دي، د واورې نه یخې دي، او د شاتو نه خوږې دي. الله یې زموږ نصیب وګرځوي. را بشو ورپسې حضرت موسی علیہ السلام، موسی علیہ السلام له الله څه برکت ورکړو، کونټه خدای ورکړو، او ورته وی دا کونټه په ځمکه وغورځوه نو مار به ترې جوړ شي. چې کله فرعونیانو سره فرعون ته چې الله وی زما خو ډېر غټ دشمن دی فرعون، هغه سره به څه کوم، خو بلا ده بلا، سره به څه کومه. بی فکر مکو یو 2 معجزې دله در کومه، یو دا کونټه ده، یو ید بیضا دا لاس دی. کونټه به دې څنګه چې بس دله ورشي او دې خوا کوي په ځمکه ورته غورځوه، او اجدها خامار به ته خدای جوړي، ګوتې وروړه بیا به کونټه کېږي. او دا لاس دې سینه کې وضمم یدک فی جناحک، دې سینه کې دې ترخ سره دا لاس ورمنډه او بیا راوباسه، نو تخرج بیضا من غیر سوء، تک سپین به پړقېږي خو برس مرض والا بني، من غیر سوء آیتا اخرى، برگی مرض بپینی چمک بوی رنا بکی. زده دو دی نخی شوی. فرعون لورغی ورطا مخامخ ادرید او نیغ ورننواد، او دا سے حیبت اللہ ورکلیو چی پلارا کی پولیس والا تپوس قدرو نکلی شو چی تسوکیو چتا دی بس نیغ ورننواد. فرعون تا تخت مخامخ ادرید، غم حیران شو چی دا لک سکر چی نیغ راغی، بغیر دا پروتوکول نو بغیر دا پولیس نو نیغ پراننواد. تو شو کې لکه ودلته څنګه رالی وی د الله استاد ما ان رسول هارون علیہ السلام وسره دی
هغه پیژنده زه د الله مونږ پیغمبران یو تا یرو د خدای د عذاب نه. هغه وی دا څه کې زه خو خدای خو زیمه او ته وی زه د خدای استاد یم. موسی علیه السلام کونټیله ټک ورکړه په ځمکې وغورځوله چې ویې غورځولې او اتحاد یې جوړه شوه او فرعون غروان او دومره دستونه یې وکړل چې کرسۍ هغه څه ورته ویلې چې تخت یې څو لړک غل ته وبېدل غل دستونه ته وبېدل او چیغې کړې شي اوچته وه چې اوچته وه ګورې مونږ غرق نه کې او هغه ورته خوله وازه کړه اجدها دې ته د خدای مدد وی د الله مدد وی. قسم دې که الله دې مدد وکړي که د دنیا طاقت دې مقابله وکړي دغې ته مدد که د فرعون د فوج مقابله به څوک کوي او د فرعون د پولیس مقابله به څوک کوي او د هغه دربار کې دوه په دوه دي. داسې معجزه والا خدای ورکړله داسې کمال. موسی علیه السلام ورته ګوتې کړې او واپس د هغې نه امسا جوړه شو او لاس به یې راوویسته او به پړقېده رڼا به یې کوله دا دوه شو. خیر هغه خو ورته ساحرې او بیا مقابله مو ګټله لیکن دې نه څه معلومه شوه چې امسا د لرګي هغې نه جمدې شی جوړېږي مار او لاس پړقېږي. اوس د حضور پاک دې معجزې ته مو ګوره. نبی علیه السلام مبارک به تقریر کو نو د یو ستن وه د کجورې هغې ته به یې ډډه والې وه نو یو ښځه راله نبی علیه السلام ته وی زما یو غلام دی ترکان دی نو که دې خوښی نو چې تاله یو منبر پې جوړ کم یو منبر دله پې جوړ کم. نبی علیه السلام ورته وی بلکل جوړ کا. نو د غز د لرګي نه احد سره خوا کې یا بقي کې م دا و دا غزونه احد سره خوا کې م ځنګل کې و نو هغې کې د غز د لرګي نه وله منبر جوړ کړ. درې پوړۍ وې درې پیغمبر علیه السلام یې پرې بره په دې درېیمه پوړۍ باندې کېناستېده نو درې پوړۍ وې د هغې. حضرت عثمان رضی الله عنه او حضرت ابوبکر بیا د نبي علیه السلام د احترام د وجې نه په دویمه پوړۍ کېناستېده او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په درېیمه پوړۍ کېناست. هغه ویله زه خو ابوبکر په پوړۍ نه کېنم او د حضور پاک په هغې نه کېنم په درېیمه به کېناستېده. چې د حضرت عثمان زمانه راله هغه لومبۍ پوړۍ ته وخته. یو سړی وایي خدای پاک د عثمان سره خو کي چې دې لومبۍ ته وخته یعنې که دې نور هم لاندې کېده وایي مونږ خطیبان اوس په کویانو کې ناستو یو به د بل نه لاندې کېده بل نه لاندې کېده. هغه منبر یې نبي علیه السلام له جوړ کړ چې جوړ یې که د ستنې د خوا نه راغې د اول به حضور پاک دغسې ناستو خبرې به یې کولې ځکه صحابه کم وو یو څو کسان رو رو زیاتېدل نو بیا په ولاړه تقریر کوو نو بیا چې منبر جوړ شو منبر کېناسته نو هغه ستنه په جړا شوه حدیث شریف کې راځي او داسې وجړل داسې جړا لکه لنګه اوښه چې بچي پسې جاړي. یاره دا ما لیدلي دي تاسو ته پته نشته. غوا چغې وی چې بچی ته یې خوا کې میخه په بچي پسې چغې وی چیلی ورپسې چغې وی خو چې د اوښې نه د بچې اخوا کو. یاره ما په خپله یو ځای ته مونږ تلي یو هلک ته مې ویل ته اوښانو په مدینې شریفې سره خوا کې یو علاقې ته هلکه مې داسې یو مسله د دین درته دغه کوم مې ته دا بچی اخوا کړه دې اوښې نه د ګېټه لرې که نو هغه ما ته هغه وی ورته ورېږه وي دې کې مختلفې اوښانې وي داسې جړی او پسې شروع کړه لکه د زنانه په شان جړه او سترګو نه اوښکې روانې شوې. نو هغې ستنې داسې وجړل لکه لنګه اوښه چې بچي پسې جاړي. نو حضور پاک زر ورغې لاسې پرې راخ کړ او خصائص کبرا کې بیا سیوطي صاحب لیکلي دي چې نبي علیه السلام دې تپوس وکړ ورته یې وی ما پسې دې وجړل وي او وی وایه څه غواړې دوه خبرې دي. اوس یا د الله نه سوال کوم چې الله دې دلته زرغونه کړي او میوه ونیسي او خلک دې میوې خوري. زرغونتیا ده ستنې خو جون شو که نه او که دې دا خوښوي چې د الله نه سوال وکړم نو الله به د جنت ته بوځي نو په جنت کې به د جنتیان میوې خوري. نو هغه ستنه مو خیاره وه وی د الله رسوله دویمه خبره مې خوښه ده. نو نبي علیه السلام وفرمایل وی دا ستن به الله د قیامت پر جنت ته بوځي او په جنت کې به الله زرغونه کړي او جنتیان به میوې خوري. ګوره که د موسی علیه السلام کمال معجزه هغه عظیمه ده. ګورې ما درته مخکې وې چې موږ به د نورو پیغمبرانو سپکاوي نه کوو د خدای انبیا دي هم عظیمه معجزه وه
د فرعون نه په لویه مقابله ګټلې ده، خو هغه هم کاڼي نه مار جوړ شو، دغه نه لرګي نه مار جوړ شو. دا د لرګي نه د اوښې شکل او بیا د شکل خو نه، خو د اوښې په شانتې جړه او د انسان په شان خبرې لرګي شروع کړې، دا هم هغه کمال شو. او د لاس دغه برېښنا یو صحابي دی طفیل ابن عمرو دوسی رضی الله عنه، نبی علیہ السلام ته وی زه خپل قوم ته او خپل قوم ته تبلیغ وکړه. وی د الله رسوله زما قوم خو یمن دی، هغوی خو دلیل غواړي. وی څه دلیل؟ وی نښه غواړي. وی ښه یو نښه دله زه در کوم. وی څه نښه ده؟ وی که هغوی دنه نښه غوښته نو پرې تندي باندې لاس راکاږه، نو تندي نه به دې رڼا خېږي، او چې کله بیا ختمه نو دوباره پې لاس راکاږه، رڼا به بندېږي. طفیل ابن عمرو دوسی رضی الله تعالی عنه لال قوم ته نصیحت شروع کو. قوم ورته وی نښه دې څه ده؟ په تندي لاس راخ کو، داسې رڼا ته تله چې ټوله دنیا روښانه کړه، هغه مخامه ځمکه روښانه کړه، او بیا به پې لاس راخ کو، رڼا به ختمه شوه. نو هغه برکت چې د موسی علیه السلام په لاس کې واقعي لوی برکت دی، هغه د نبی علیه السلام د معجزې په توګه رب العالمین حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی الله عنه لام ورکړی دی. دا کمالات. د حضرت عیسی علیه السلام متعلق یو خبره کوم. عیسی علیه السلام چې دی نو هغه له خدای څخه معجزه ورکړې وه. ها د هغه به مړي باندې به چف نارې کړې او جمدې به شو مړي ته. قرآن شریف کې الله فرمایي ویحیی الموتی باذن الله، یا احیی الموتی باذن الله، مړي ته به قم باذن الله، د خدای په حکم پاسه نو پابسید. یو بیبي وراله ام محجن، یو بیبي راله ام محجن رضی الله تعالی عنها، زوی مړ شوی، یو زوی و نو پیغمبر علیه السلام ته راله او ډېره زیاته خفه وه. وی د الله رسوله زما دغه یو زوی دی نیازبین او مړ دی، مهرباني وکړه خدای ته سوال وکړه چې الله واپس جمدېږي. نیک بخت داسې وی الله کولی شي واپس جمدې کولی، خو ته به مرې او موږ به نصیحت یې ورته وکړو. هغه همغسې جاړي او ډېره زیاته فریادي ده. نه ماله به د الله نه سوال کې چې زما دا زوی خدای جمدي کې، ولې عیسی علیه السلام به د خدای نه سوال نه کوو. څه دلیلونه یې مو ته شروع کړل، قرآن کې نه دي څه. وی زوی د کم ځای دی؟ وی کور کټ کې پروت دی، لا مې نه دی ښخ کړی. وی زه چې ځو چې څنګه لاړ پیغمبر علیه السلام یې د زوی کټ ته ودرېد او مقه الفاظ یې ورته ووی قم باذن الله. زوی یې په خپله د ځان نه څادر لرې که او کېناست په کټ کې او راپاڅېد. دا معجزه شوه د حضور پاک. او ګوره عیسی علیه السلام به د الله په حکم مړي جمدي کړل، بیا به واپس مړه شو. او دا الک د دې ام محجن دا زوی دی چې واپس جمدی شو، خدای ول ډېر لوی عمر ورکړو. د حضرت ابوبکر زمانه کې مو رضی الله عنه، د حضرت عمر رضی الله عنه زمانه کې مو، د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې بیا په یو جهاد کې شهید شو. دا کمال. زه به تاسو ته خلاصه د خبرې د ویم چې د ټولو پیغمبرانو حسن یوسف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی د مصر ښځو یوسف علیہ السلام ولید لاسونه پرې کړل. وی که زما محبوب یې لیدلی وی سرونه به پرې کړي. او صحابو دغسې کړي دي که نه. حسن یوسف دم عیسی یو صحابي دی که ډېر زیات واقعات دي، خو ما درته اختصار وکړم. یو صحابي دا پنډی ماته شوی و، یو کافر یې وژلی او بیا یو پنډی ماته شوی وه او ځان یې دا خپه تړلی وه په پټکي باندې، او پیغمبر علیه السلام ته راغی او لاس یې پرې راخ کړ، چوف یې پرې وکړ. او صحابي وی قسم دی که د هغې نه پس مې پوټۍ غوندې درد محسوس کړي. او حضرت علي صاحب د خیبر په جنگ کې نبی علیه السلام تپوس وکړ این علي ابن ابي طالب. وی علي څه شو؟ وی صاحب به رمد سترګې خوږ دي. وی راوی بلې چې راوی غوښته نبی علیه السلام وله په سترګو دم ور واچو. علي صاحب وی داسې خدای سترګې جوړه کړه چې اړو بیماري پې نه وه. د دې ډېر زیات مثالونه دي. او ید بیضا داری آنچه خوبه همه دارن تو تنها داری. هغه ټولو کمالات چې راغونډ کې هغه تا کې یوازې موجود دي. دا د حضور پاک کمالات. او یارونو بالخصوص برته د ویما چې اونه جمع کول او خبرې کول او اوخانو سره خبرې کول او برکت پیدا کېدل په خوراکونو کې او په اوبو کې برکت پیدا کېدل، دا ځان له کمالات دي. خو نبی علیہ السلام چې کوم مړه لونه د الله په حکم جمدي کړي دي، دا ځان له کمال دی.
یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته قصه کوي، وی مونږ به څه چل کوو، مونږ به کاڼو ته سجدې لګولې، نو چې ښکلې کاڼې به م ولیده هغه بل به مو غورځاو، بیا به مغې ته سجدې جیب کې به م ګرځاو، نو چې د هغې نه به م خشته کاڼې ولیده نو هغه زور به م غورځاو، او چې کاڼې به نو بیا به مو د خټې نه یو غونډ جوړ کړو نو هغې ته به م سجدې کولې. دا وی زمونږ ژوند و. نو وی ځان له ما یو بت جوړ کړی و، وی صحرا ته تلم ښکار له، نو یو بت مې یو ځای کې کېښود چې دورېږه دا خدای دې خوا کېدم ما ښکار کو، وی چې بت ته رالم وی لوند و لوند وی خوا کې دریاب و سیلاب و سیند و، وی ما وی چې زما دا خدای جوړ الوتې دی او په دې دریاب کې لمبلې دي، دې جوړ په دریاب کې غوپه شوی دی او لمبلې دي، ګرمي جوړ شوې ده. نو وی چې بیا مازدیګر مې بیا وکته، بیا مې ښکار وکړ رالم او مې کته، وی بیا لوند و، وی ما وی چې سړی جوړ بیا ګرمي شوې ده او بیا ورالوتی دی او دریاب کې یو څو غوپې والې دي، وی چې سار مې ښکار کړ بیا مې وکتل بیا لوند و، مې چې دی د شپې به تلي نو بیا به الوتي نو لمبلې به یې وي نو یو ورځ مې دا چل وکړ، وی ما چې به ښکار وکړ نو د ښکاره د هغه سرونه او خپې به مې یو طرف ته وغورځولې، نو دا سپي به راتلل او ګیدړان به راتلل او لومبړې به راتلې هغه به یې خوړلې. نو ما یو ځای کې ښکار کو، وی مې چې ورېږه د دې بوت نه زه پټ چېرته کښېنم او پټ یې څارم چې دا دې کوم وخت کې اوچتېږي او الوځي په دریاب کې لاندې. وی چې پټ کېناستم داسې مخامخه، وی دې کې یو ګیدړ راغی او یې خپې اوچته کړه او زما د بوت په دا سر یې متیازې وکړې د بوت په سر یې راله متیازې وکړې، وی چې متیازې وکړې وی زه پوه شوم چې دا خو ما وی که دا دې سیند ته لمبلو لځي، دا خو هغه لومبل راځي هغه ګیدړ اپې د پاسه پیشاب متیازې پې کوي. نو یو شعر یې وی رب یبول الثعلبان برأسه، هغه خدای کیدی شي چې ګیدړانې په سر متیازې کوي. رب یبول الثعلبان برأسه، هغه خدای کیدی شي چې ګیدړان هغه په سر باندې متیازې کوي. لقد ضل من بالت علیه الثعالب، چې چاله ګیدړ په سر متیازې کوي کنه دام ګمراه دی، چې څوک د دې عبادت کې دام ګمراه وی بس اوچت مې که او الله اکبر مې پې ووې او ځمکې له مې راوباراو چې تا باندې خو مرداره متیازې کوي ګیدړان د هغوی نه ځان نه چې ساتلې مونږ له به څه خیر راکړي. نو د مارونو وی دقه خدای پاک مونږ ته هدایت را نصیب کړو او د الله فضل دې مونږ د هغه ذات عبادت کوو، د هغه ذات ته رب وایو چې نه وله مرګ راځي، نه وله بیماري راځي، نه وله تبه راځي، نه وله ټوخې راځي، او همیشه لپاره موجود دی او د ټولو کائناتو اسمانونو بره ځمکه او لاندې او په دا منځ کې د هر څه خالق او مالک دی. داسې دی که نه دی؟ الله دې په دې عقیده ژوند او مرګ نصیب کړي. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم له الله ډېر زیات کمالات ورکړي او چونکې زموږ ښکلی پیغمبر دی نو په دغه کمالاتو باندې موږ خوشحاله یو او موږ پې فخر کوو. رب العالمین دې زمونږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ملګرتیا او د هغه ښکلي دین نصیب وګرځولی کړي. د څوک د محمد ارشاد بابي ښه دا پېښور کې واقعي ما نه خو ير شوي بلوز ما سره رابطه کړو، بلکل مې خبره یېره شوه. دا ارشاد صاحب زمونږ پېښور کې د ریاض صاحب او ارشاد صاحب د هغه ورندار بلوز غریبه سوځېدلې ده، وفات شوې ده او ورور یې زخمي دی. ډېر خالقان دي، ما ته خو په واقع ټلیفون هم شو، حقه مې خبره یېره شوې وه، اوس مې را یاده شوه. دعا ورته وکړه چې الله تعالی د هغه روندار مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت کې مرتبې نصیب کړي او دا شهادت دی الله دا شهادت قبول کړي او الله تعالی د هغه ورور له ولا شفا نصیب کړي ورګرځوي. درود شریف رسول مبارک چې کوم حدیث سنن ښه مضبوط دی، نسائی کې شته، په نورو کتابونو کې شته. دا وایي چې د ما نیا دپاره دعا وکړه او الله دې مغفرت نصیب کړي او کاروبار دپاره څه وظیفه راته وښایه. دا ضعیف مانه لږ ځان له زده کوې ځکه بیا پې وخت خرابېږي. نسوار خرڅول کاروبار یې څنګه دی؟ زما خو ډېر بدي شي نسوار، د بلا نه مې بدي شي، مې اچوې او مې خرڅوې. بچي دې نشته، الله جل نیک عمله بچي درکړي. وتل نفر نوافل
او 2 رکعاته کول شي علیه السلام په ناسته کړي دي او په تشهد کې به ښځې خپې سینګ اړئ ښځې به خپې دواړه یو طرف ته واړئ او په ګس طرف باندې به کښېني احرام کې زړه دې د چا زړه کمزوري کی دماغ د چا کمزوري کی څوک لیونی کی په غوږونو اورېدل کېږي څوک کون کی په ژبه ویل کېږي د چا ژبه خرابه کی هغه انسان د علم نه محروم شي نو انسان ته چې چاته الله وغواړي علم ورکي او چې چاله وغواړي نه ورکي نبی کریم صلی الله علیه وسلم پخپل فرمایي انما انا قاسم والله يعطي ویزه خو تاسو کې د علم تقسیم کوم ورکون کې خو الله دی د وحی علم د قرآن علم خو نبی علیہ السلام په امت کې تقسیمي باقی د الله داد د چاله ورکی چاله نه بیا چاله چې الله علم ورکی نو چاله کم ورکی او چاله زیات ورکی په ټولو کې زیات علم د پیغمبرانو دی په مخلوق کې او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې رب العالمین کوم علم ورکړی دی په ټول مخلوق کې دومره علم الله بل چاله نه دی ورکړی خو الله سره چې کوم علم دی دا چا سره نشته د اسمانونو نه پورته د اسمانونو نه ښکته د ځمکې د پاسه د ځمکې لاندې دا ټول علم د رب العالمین دی څه چې پیدا کړي دي په هغې خبر څه چې پیدا کوي په هغې خبر دریابونو کې او دارنګې په دې خاورو کې دننه یو آیت پاک کې راځي چې په دې ځمکه کې دننه څومره دانې دي د غنم د جوار او د شړشم دا ټول الله ته معلومې دي وما تسقط من ورقة الا يعلمها څومره پاڼه چې د اونو نه پریوځي دا الله ته معلومې دي زمونږ په کور کې ستاسو کورونو کې یو بوټی وي مونږ یې پاڼې نه کړو شمېرلی دا راته پته نه لګي چې د دې یو بوټي نه څومره پاڼې نن پرېوتې او په دې ځمکه او په دې ځنګلونو کې په دې دنیا کې چې څومره بوټي دي که واړه دي که لوی دي د هغې پاڼې چې څومره پاڼې نیسي او څومره غورځوي په دې ټولو د الله علم دی دارنګې دانې د خاورو په تیارو کې دننه د رب العالمین په علم دی محیط علم کلی علم دا یو الله سره دی زمارونو بل چا سره نشته حضرت امام مالک رحمت الله علیه یو ډېر لوی امام تیر شوی دی لوی عالم و محدث و مجتهد و فقیه او د رسول الله مبارک د کلی سره ډېر محبت او ډېره مینه وه حجونه یې ډېر کړي و ډېر کله ته راغلی و د بیت الله حج عمرې یې کړې وې خو چې کله د اخیري ځل کې بوډا شو سپینګیري شو نو یې پړه کې مې یو ارمان پیدا شو چې یاره ارمان که د اخیري عمر کې بیا لاړ شم او یو حج وکړم د حج ارمان یې اړه کې راغی بل طرف ته دا فیصله لکه کړې وه چې زما نه سا د مدینې شریفې په ځمکه وخیږي چې زه مړ شم او د مدینې منورې په ځمکه کې دفن شم نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې کوم انسان دا خوښه کی چې زما د مدینې شریفې په ځمکه سوځي نو خو الله ته پته ده او دې د مدینې شریفې په ځمکه کې دفن شي او مړ شي او وي مسلمان د قیامت په ورځ به د دې انسان زه سفارش کوم دویم دا دی چې نبی علیہ السلام کله د قبر مبارک نه پاسي د مدینې شریفې خلک به لښکري وی دا لښکر به را سره د قبرونو نه راپاسي چې څه منځې لاړ شو د مکې خلک به راغلي هغوی به هم د یو لښکر په شکل کې را رواني د مکې د قبرستان خلک نو دا ټول به یو ځای شي د حشر میدان ته به ځي د حساب کتاب نو د نبی علیہ السلام مبارک خوره د مدینې شریفې خوره زمارونو قیمتي خوره ده او دغه انسان ډیر نیکبخت انسان دی چې کوم انسان
د رسول الله مبارک په ګوند کې وفات شي او د مدینه شریفه د رحمتونو په ځمکه کې خښ شي. نو د امام مالک رحمت الله علیه دا تمنا او د الله نه به سوالم کو چې خدای د مدینه په خاور مرګ راکړي او دلته خښ شم. نو د اخر وخت کې زړه کې دا سوچم راغی چې یاره حج لاړ شم، حجونه خو یې مخکې ډېر کړي دي خو د اخري تمنا وه. بیا په زړه کې دا سوچ راغی یاره هسې نه زه حج لاړ شم په لاره مړ نه شم یا بل ځای مړ نه شم، نو خو پیاده مزلې وې موټرې لارۍ خو نه وي هملته به ښخ شم، نو هغه ارمان به مې پوره نه شي. په دې سوچ کې دی چې که زما دا عمر ارمان ما ته معلوم وي چې زما دومره عمر دی او عمر مې زیات وي نو زه به حج لتلی وي، که کم وي نه به تلم. په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدلو او حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی چا چې زه په خوب کې ولیدم زه رښتونی ولیدم. ولی ځکه شیطان زما په شکل نشي راتلی. خوب درې قسمه، یو هغه خوبي چې د الله د طرف نه، یو هغه خوبي چې شیطان څه وسوسې انسان ته په دې زړه کې ور واچوي. خوب کې غیني زمیدار د شپې خوب اینه چې یوې کوم، مولا د شپې خوب اینه چې زه درس کوم، ډریور د شپې خوب اینه چې ګاډی چلو. دا دریم قسم خوب دی چې د ورځې کم څیزونه د په دې زړه کې پراته دي اوله خوب کې دې ذهن ته راځي، او یو د الله له طرف نه یو د شیطان د طرف نه. نو نبی علیہ السلام مبارک چې څوک په خوب کې وویني دا رښتونی خوبي، دا دروغجن نی. ولې ځکه شیطان فإن الشیطان لا يتمثل بی، نبی علیہ السلام مبارک فرمایي شیطان زما په شکل نشي راتلی. یو سوال بس تاسو زړه کې راځي چیرې څوک خوب وویني نبی علیہ السلام وویني دا یقیني خوب دی، نو دا خلک په مختلفو شکلونو ولی ویني. شکل خو د نبی علیہ السلام مبارک یو دی، څوک په یو شکل ویني، څوک په بل شکل ویني، څوک په بل شکل ویني. یو سړی یو وخت په یو شکل ویني او بل وخت کې دا بل سړی په همدغه سړی په بل شکل ویني. نو شکل مبارک خو یو دی، نو دا په مختلفو شکلونو خلک ولی ویني. ورونو د دې دا جواب دی چې د دنیا لیدل د سترګو جدا دي او د خوب لیدل دا د زړه لیدل دي. سترګې خو پټې وي او د زړه مثال د شیشې دی. شیشه چې څنګه یې هغسې به راته شی ښیي، لکه بوتل که شین دی نو اوبه به راته شنې ښیي، بوتل که تور دی اوبه به راته تورې ښیي، د اوبو رنګ به تورې. بوتل چې سپین دی اوبه به سپینې، او بوتل که ډیر سپین دی اوبه به ښې سپینې ښیي. بوتل که غونډې دی د اوبو شکل به غونډې، بوتل که اوږد دی اوبه به اوږدې وي، او که بوتل څلور ګوټي دی اوبه به څلور ګوټي دی. دغه رنګې د انسان زړه دی، د چا زړه چې څومره پاک او صفا دی د زړه شیشه رسول الله مبارک به ورته هغسې صفا او پاک شیشه ښکاري. که د چا زړه خیرن دی نو شیشه کې چې ښکلی انسان شیشې ته وګوري او شیشه خړی نو هغه شکل ورته ښکلی نه ښکاري. داسې نه ده څنګه چې شیشه د شکل هغسې ښیي. د یو سړي زړه یو وخت کې خیرن دی نبی علیہ السلام مبارک ورته هغسې ښکاري، او بل وخت کې زړه پاک دی نو نبی علیہ السلام مبارک ورته هغسې ښکاري. نو دا د زړه په اینو په شیشه ته رسول الله مبارک ویني. نو چې څنګه چا د هر چا شیشه او د هر چا زړه جدا جدا مختلف دی نو رسول الله مبارک ورته په مختلفو طریقو ښکاري. خو نیکبخت انسانی هغه کس چې نبی علیہ السلام مبارک په خوب کې ویني، او چې چا په خوب کې ولید دله پکار دی چې لږه غوندې صدقه وکړي، خیرات وکړي د خوشحالۍ نه، یو دوه رکاته نفل وکړي او لږ درود شریف ووایي، الله به دا مهرباني ورباندې کوي چې بیا به ورته نبی علیہ السلام ښیي. نو امام مالک رحمت الله علیه نبی علیہ السلام مبارک ولید په خوب کې. تپوس یې ته وکړ
وی دا اللہ رسولہ زما عمر سونه دی. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي په عمر سکه وی سیب کلگی نو بیا ستا د کلی نه نوزم، دا مې خواهش دی چې زمانه الله ستا په دې خوره کې سو باسي هم دلته ښخ شم، او که عمر مې ډېري نو زم یو حج پکې کوم بیت الله ته به لاړ شم. رسول الله مبارک ورته په خوله غږ بلکل ونه کړ او دا خپلې پنځه ګوتې یې ورته دقسې مخامخ وښولې، نورې په ژبه سونه وې. چې امام مالک راویښ شو راپاڅېده نو زړه کې سوچ کوي چې یاره ما خو د نبي علیه السلام مبارک نه د عمر تپوس وکړو، هغې په خوله مبارک غږ ونه کړو، دا پنځه ګوتې یې راته وښولې، د دې څه مطلب؟ دا خو ښه حیران شم چې عمر مې 15 ورځې دی که 15 هفتې دی که 15 میاشتې دی که 15 کاله دی. دا څه شو؟ د خوب په تعبیر وګورئ هر سړی نه پوهېږي. حضرت یوسف علیه السلام ته الله د خوب تعبیر ورکړی، هغه د خوب په تعبیر ماهر و په پیغمبرانو کې. جیل کې چې کله یوسف علیه السلام پروت و 2 کسان ورسره جیل ته ننوتل، 2 او دواړه د بادشاه خادمانو، یو به د بادشاه له ډوډۍ پخوله خباز و لنګري، او یو به بادشاه ته شراب انګورو نه جوړول د شرابو د جوړولو ماهر و، د اوبو د شربتونو بادشاه ته به شربت ورکړ. نو یوسف علیه السلام په جیل کې و چې چا به خوب ولید هغه ته به بیان که تعبیر به یې ورته وښود. دې دواړو کسانو خوب ولید، یوسف علیه السلام ته خوب بیان کړ او دا دواړه په څه کې جیل ته راغلي؟ دې دواړو سازش کړی و، چا پیسې ورکړې وې چې تاسو په دې ډوډۍ کې او په دې شربت کې زهر واچوئ په دې بادشاه د مصر اوس کې چې دنه خلاص شو. دواړو سله وکړه، یو وې زه به هم پکې زهر واچوم په ډوډۍ کې، بل وې زه به په دې اوبو کې زهر واچوم او بادشاه له به ورکو مړ به شي. سله یې وکړه. هغه چې سله یې وکړه نو دې ډوډۍ والا خو پکې زهر واچول، او چې دا چا به وله اوبه ورکولې نو ده به نه چول، ده به یاره ټول عمر مې خدمت کړی دی، ښې راسره کړي دي، ولې ظلم وکړم؟ سهار وختي چې ډوډۍ بادشاه ته کېښوده نو دا ساقي چې اوبو والا د ده پې رحم راغی، ده خو ته خو خیال و چې دی بل په دې ډوډۍ کې زهر اچولي دي، وایي بادشاه سلامت دا ډوډۍ مه خوره، دی کې زهر دی. ډوډۍ والا ووایي چې دی د خو مچولي دي، وایي صاحب د اوبه مسکه دی کې هم زهر دي. بادشاه وی ښه دا ډوډۍ او د اوبه دواړه کېدی تحقیق به وکړو، دواړه جیل ته ولېږل او حالات ته ولېږل چې معلومات وکړو چې کم یو زهر اچولی دي. اوبه والا وی ما نه دی اچولی، دا اچولی دي، هغه بل وی صاحب ما نه دی اچولی، دا اچولی دي. دواړه لاړل جیل ته د یوسف علیه السلام سره ملګري شو، دواړو خوب ولید. یو کس دا خوب ولید دا اوبو والا شربت والا، وی خوب اینم چې د خپل بادشاه ته شراب مې نیولی دی او پسکم، او دی بل خوب ولیده وی زما د سر د پاسه ډوډۍ پرتې دي او مارغه راځي هغه ډوډۍ تختی. دواړه راغلل یوسف علیه السلام ته وی یوسفه زمونږ ملګریه مونږ له یو خوب تعبیر راکړه. وی څنګه؟ وی زه دا خوب اینم چې زما د سر د پاسه ډوډو شکور پروت دی او مارغان راځي ډوډۍ ته تختی، او دا بل ملګری مې خوب اینی چې زه ولاړ یم جام ګیلاس جګ را سره لاس کې دی او خپل بادشاه باندې بیا شراب څکم. یوسف علیه السلام لاول خو هغې ته نصیحت وکړو چې یو الله ومنئ، شرک مه کوئ. د هغې نه پس یې د خوب تعبیر وکړو. هغه اوبو والا ته وایي ساقي ته وایي ستا تعبیر خو دا دی چې ته به د دې جیل نه وځې خلاصېږې به، واپس به بادشاه په خپل ملازمت نوکری بحال کوي او هغه ته به هغه خپل شراب څکي، ستا خو دا تعبیر. او دې بل ته وایي وایي ستا به په سولیکۍ وجنې به دی او مارغان به راځي غوښې به دې تختی.
وی ما خو ټوکې کولې خوب مې نولی دی بس وی اوس فیصله شوې ده که لیدې دی او که دې نه لیدې نو همدغه تعبیر دی خو مقصې وشوه بادشاه هغه اوبه او شراب په چا اسکل په حیواناتو په بل څیز هغې کې زهر نو دی راوست په دې مسکل زهر پکې نو وی تا خو زما جون واپس کو د مرګه دې بچ کم ال دې راته وایي چې ډوډۍ مو خوره پکې زهر دی او دې بل خو بتا غلط الزام لګولی دی لہذا دې بری کې وری ولی واپس زما خدمتګار او هغه ډوډۍ چې حیواناتو ته واچول هغه یې مړه کړل پته ولګېده چې پکې زهر و وی دې پسولی کوم اقصې مارغان راتلل د سر نه به یې غوښې تښتول نو د یوسف علیه السلام ته الله د خوبونو د تعبیر مهارت ورکړی او د نبی علیہ السلام مبارک تم د خوبونو تعبیر معلوم صحابو چې به د شپې خوب ولید نبی علیہ السلام ته به راغلل صاحب دا خوب مې لیدل زر به تعبیر ورک یو صحابي راغی وی د الله رسوله وی ستا دا ملګري مې ولیدل په کمیسونو کې د چا د سینې عمره کمیس د چا د بډې عمره کمیس د چا د کندو عمره کمیس او عمر فاروق می اولید دومره اوږد کمیس و چې په ځمکه ورپسې راښکېږو نبي علیه السلام وفرمایل دا دین دی دین د عمر دین د ټولو نه زیات دی لکه کمیس چې د سړي پرده راولي دین او بیا اسلام دین ګورې د انسان پرده راولي کمیس چې سړی د ګرمۍ د یخنۍ نه بچ ساتي دین سړی د الله د قهر او د غضب نه بچ ساتي کمیس کې سړی پټي د پاسه پې پروتي دینم د انسان د پاسه خور اور پروت دی پکې دن نه دی یا یو بل صحابي خوب اینی وی ما په خوب کې ولیدل چې سکل مې نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل دا علم دی علم د انسان روحاني غذا او په د انسان لومبه فطري غذا په چې څوک ویني نو بهر کیف په امت د نبی علیہ السلام کې بیا یو کس تیر شوی دی پر تابعینو کې محمد ابن سیرین ډیر لوی عالم محدث تیر شوی دی هغه ته الله د خوبونو تعبیر ډیر لوی مهارت ورکړ بس چې خوب به دې ورته بیان کو فوراً به د خوب تعبیر دله درکو نو امام مالک رحمت الله علیه یو سړی ولېږه چې تلار شي ابن سیرین له او تپوس ته وکړه خو زما نوم به ورته نه ښایي چې دا خوب چا لیدلی دی لکه چې څوک نبی علیہ السلام په خوب کې وویني ذکر اړو په کار نه دی چې مولد خپله لویي پکې د انسان او کبر راځي او د ځان پاکوالی پکې راځي که داسې ضرورت پیښ شي نو ټیک ته ګنې اړو ذکر یې په کار نه دی وی زما نوم ورته ماخلق ورته ووایه چې دغسې یو خوب چا لیدلی دی سړی راغی ابن سیرین له یو کتاب هم د ده د خوبونو تعبیر شته خو هغه ګورې داسې پوره هغه ته منصوب نه دی بالیقین دا د هغه کتاب نه دی وروستو چا لیکلی دی نو بعضې تعبیرات باندې سړی پوه شي چې صحیح دی او بعضې باندې سړی نه پوهېږي نو چې سړی والا راغی ابن سیرین له یاره وی په مدینه شریفه کې یو سړی خوب لیدلی پیغمبر علیہ السلام مبارک په خوب کې ولید او تپوس یې ته وکړه چې زما څومره عمر دی هغې ورته دا 15 ګوتې مبارکې وښولې اوس د دې څه مطلب چې دا عمر 15 ورځې دی 15 هفتې دی 15 میاشتې دی او که 15 کاله دی ابن سیرین ورته وایي دا چا لیدلی دی وی صاحب هغه نوم نه ښایي وی چې زما نوم به ورته نه ښایي وی کوم ځای دا خوب لیدلی شوی دی وی د مدینې شریفې په ځمکه لیدلی شوی دی وی ما وپېژن که تی نوم ښایي که نه ښایي ما وپېژن وی څوک دی وی مالک ابن انس امام مالک رحمت الله علیه دا څنګه وپېژن وی دا خوب چې تر کوټې سړی نشي لیدی دا ډېر لوی سړی لیدلی دا علمي خوب دی او علمي جواب دی دا رکوټې سړی نشي لیدی او نن په مخ د ځمکه په مدینه شریفه کې د امام مالک نه لوی سړی بل نشته معلومیږي دا چې دا خوب مغلی دی واقعي ډېر لوی عالم او امام مالک صاحب او د نبی علیہ السلام د احادیثو مبارکو درس به کو ټوله زندگی د نبی علیہ السلام احادیثو ته وقف کړی او دومره مینه وره ده په زړه کې د رسول الله مبارک زه درته نشم ویلی خلفای عباسیو کې یو بادشاه یو گورنر او گورنر او دل سزا ورته هر زمانه کې ظالمان بادشاهانی دی په کوړو باندې والی یو کوړه بل کوړه حالکه سپینګری د حدیث عالم
بادشاہ خبر شو، زر بادشاہ په خپل راغی مدینه شریفې ته، ځان سره لوی لښکر راوستل، علماء راوستل، او گورنر له ډېره سخته زورنه ورکړه چې ظالمه داسې لوی سړی د احادیثو عالم د مدینې شریفې دې ته په درو والې دا ظلم دې ولې کړی دی؟ تحفې تحایف یې راوړل، امام مالک صاحب له جرګه راوسته، وی صاحب مونږ معافی له راغلي یو، گورنر یې راوست، دې معافي غواړي او مونږ بالکل معافي غواړو، غلطي شوې ده، مونږ معاف کا. امام مالک صاحب ورته وی ما مخکې معاف کړی دی، ما لومبي وخت کې دا گورنر معاف کړی دی. وی مخکې دې څنګه معاف کو؟ وی دا گورنر د رسول الله مبارک نوسی دی، د هغه د خاندان دی، د هغه بچی دی. نو یک کروڑه به لازمه وجود له نه ور رارسېدلی چې ما به الله د نبي علیه السلام نوسی دی، ګورې ما ته نه ده رارسېدلی، رسېدو نه مخکې مې معاف کړې ده د نبي علیه السلام مبارک د مخه. دومره د هغه په زړه کې د نبي علیه السلام د هغه د خاندان عزت او قدر. نو وی ما وپېژن که ته یې نوم وام نه غشنو ما وپېژن، خو تپوس ته وکړه چې اجازت درکړي د نوم د خولو. دی بیا راغی وی صاحب وی پیژن، چې وپېژندم زه ټیک شو. واپس دا سړی راغی ابن سیرین له، ورته یې وی لاړ شه امام مالک ته ووایه چې تا په خوب کې نبي علیه السلام ولید او تپوس یې ته وکړه چې زما څومره عمر دی، او هغې درته د خپلې 15 ګوتې وښولې. د دې مطلب دا نه دی چې دا عمر دی 15 ورځې یا 15 هفتې یا 15 میاشتې یا 15 کاله دی. دی یو آیات ته اشاره کړې ده، په هغې آیات کې 15 څیزونه دي. 5 لا يعلمهن الا الله. رسول الله مبارک درته فرمایي چې اے امام مالکه 15 څیزونه دي چې د علم یو الله سره دی، ګورې بل چا سره نشته. دا تپوس مه کوه. رسول هوښیار ابن سیرین یو سړی وله راغی، وی صاحب ما خوب ولید چې زما د کټ لاندې اور بلیږي، اور. وی شابه کټ دې راوباسه د کوټې نه، کوټه راپروزي. هغه زر کټ راوویست، سامان یې راوویست، لږ ساعت پس تیر مات شو، کوټه راپرېوت. څه موده پس وله بل سړی راغی، وی صاحب خوب اینم چې په کوټه کې د کټ لاندې مې اور بلیږي، هم هقسې خوب. ورته وی کټ دې اوچت کا او ځمکه وکنه او لالونه و پکې راوخېږي. چې کټ یې اوچت که ځمکه یې وکنېسته، سره سره خشته خشته لالونه پکې راووتل. یو شاګرد ورته وی ناشنا تعبیرونه کې. مخکې ورځو کې بل سړی چې راغی نو هغه ته یو تعبیر ورکړ، کوټه یې راپرېوته، غرق شو. او دله دې بل تعبیر ورکړ، کټ لاندې لالونه راوختل. دا څنګه چل دی؟ وی هغه سړي چې خوب لیدی او په اوړي کې لیدی، او په اوړي کې خو په کوټه کې د کټ لاندې خوب د کوټې او د انسان د طبع نښه ده. نو مې چې یاره اور یې په کوټه کې لیدی او اوړی دی، دا کوټه راپرېوځي. او دې سړي په ژمي کې خوب لیدی دی، نو په ژمي کې خو په کوټه کې چې سړی اور بلی، خدا د خدای لوی نعمت او رحمت دی، او د اور شکل او د لال شکل یو برابر دی. نو زما زړه کې دغه تعبیر راغی. وره خوب کې زمانې لم دخلي، خوب کې مکان لم دخلي. جمعات کې خوب وویني د هغې به یو شان تعبیري، بازار کې خوب وویني د هغې به بل شان تعبیري. نو په تعبیر پوهېدل د خوب اسان کار نه دی، ګران کار. نو نبی علیہ السلام مبارک په دې 15 ګوتو دغه یو آیات ته اشاره وکړه، ان الله عنده علم الساعه. یو دا چې الله سره د قیامت علم دی، دا ما سوا د الله نه بل چا سره نشته دی د قیامت علم. دا ټیک ده چې د ګمان علم یې شته، ګورې په دې ځان پوه کې. نبی علیہ السلام یې ډېرې نښې ښولې دي. دجال به راځي، دا یوه نښه ده، په ټوله دنیا به ګرځي. او مهدي به راځي، ابا خلقو ته نیکي ښیي، دی بله نښه ده. زلزلې به په مخ د ځمکه راځي، دی بله نښه ده. خلق به د مور او پلار نافرمانه شي، دی بله نښه ده. د یار دوست به خیال ساتي او د مور او پلار به عزت نه کوي، دی بله نښه ده. د قوم او د کلو مشران به رذیلان شي، دی بله نښه ده. عزت به د انسان د علم او د عبادت د وجې نه نه کېږي، د یارې د وجې نه به کېږي. کم چې عالم دی او کم پوه انسان دی، د هغه به خلق قدر نه کوي، او کم چې د طاقت او د بدماشۍ خاوند دی، د هغه به خلق قدر شروع کړي. مشري به د ښځو لاس له لاړه شي، دی بله نښه ده. ښځې به مشرانې شي.
خزی با دا کورون نبار توزی دی بلا نخدا گوره دی نخوتا او دا نبی علیہ السلام مبارک ویناتا قسم دی سور لسا وکال مخی چی سفر مایلی دی چی گوری لکا دا شیشیر تخکاری دا خدو جامعی با نریشی دا سی نری بشی چی وجود بیتی دن نخکاری نو اغا زمانه که خدا نری جامعی نمینو صحابو تا بدا خبر ناشنا لگی دا وی سیب جامعی بے غستی بربندی بگردی دا بسنگی وی دا سی جامعی بے چی دن نبیتی وجودو نخکاری اس خدا کا جامون علاوہ پر اخبارات اور رسالوں کی تصویروں نہ کل کل انسان در ازر نتیر شی اس کو جامیم خزونی مکلی دی مٹ اخکاری پتونان اولان دے پنڈ اخکاری خیٹ نیم اخکاری دیر زیادہ بہائی قسم پا خود ارادہ دا اللہ دا عذاب و دا قہر وزر آغلی دی خدا چا برکت دی چا اللہ قہر و غضب ننازلے وی خز چه پلا رزی نو دا مکیز نا او دا ناز نا با کاغ سرو نوڑی او خز بسرو تزان مائل کئی او دا سی شکل بجوڑی چه سری خزو تزان دا مائل کی اشتداب مثالو نا که نشتا دی او بدملے بڑیری شی ار کور کی با بدملے شروع شی دا نخی دی او غٹ نخی بیدا شی چه زلزلی براشی الان شروع دی خو کمی دجال باخره کی رازی عیسیٰ علیہ السلام با دا برن را کزیگی دا صفا دا غندین با یو حیوان روزی دابت الارض چه اغا کی با دا هر شی نخی دا انسان نخم پکیوی دا سپی بم پکیوی دا غوی بم پکیوی دا میخی بم پکیوی دا مارغ بم پکیوی چی دنیا کے سمر حیوانات تی دا دے طول حیواناتو نشان بپاغ کیوی دا یهود حکومت پا پټول دنیا خوریگی دجال چه کم وقت راکوزیگی نن امریکی مخاقشتے لکنا و دا امریکی خپل زور نه دا طول سازش دا یهودو دیگوار یعجوج و معجوج برا خوریگی دا قیامت دا نخو نبلا نخدا یعجوج معجوج دا برا خوارش ابا دم ردیری چه سوق بدا اغی دا مقابل طاقت نشی لرلی دا نشانون نبی علیہ السلام مبارک خود لی مور با پکور کے لکه دا وینز خدمتگار پشان جن تیری پلار بانده بخلق پا مجلس کی شرمیگی پناستا دولت با زیاد شی پیسہ و دولت با زیاد شی دا زل خوشحالی با کم شی اور پیسہ و دولت زیاد تے دا زل خوشحالی و سکون کم دے او راضی با دا جمعہ پرست قیامت دا جمعہ روز دے او ٹیم ام خولی دے کہ دا سحر دا منزن پس در دا نور خطو ٹیم خولی دے ٹیم کی با قیامت رازی روز دا جمعہ یو سڑی با لگئی خپل بیگے با جوڑی پلستر با ورکای حوض با برابرائی لاس کی بے کرنڈیوی او قیامت براشی ثابتی ہوزی دو کسان دی کپڑا بے خورا کری یو بوئی پا دے راکا بل بوئی پا دے خرسو کپڑا با امدقا سے خورا پا دی چی ثابتی ہوزی یو سڑی با پا اخور کے خپل ساروی تا گیا اچی پریکای با اگا ساروی با گیا تا لاخلنیخ کتا کری چی قیامت براشی اسرافیل علیہ السلام بشپیلے ہوئی نبی علیہ السلام مبارک یوزل پریشان ناستو چاورتوی سیب ولی خپے وی خپا بنیم اسرافیل علیہ السلام شپیلے پخلو کی نیولی دا او سر پیٹیٹ کردے زانی تیار کردے شپیلے تا او غوگی اللہ تا متوجہ کردے چکل با حکم را کئی چک شپیلے ہوا شپیلے باوی دا دی خلقو نبدا ساگانی نیغی و خیجی طول دنیا بختمش یو دا اللہ ذات بفاتش آواز بو کی لمن الملک اليوم نن بادشاہی دا چادا ویللہ الواحد القهار پخپل با آواز او کی کہ دا یو خدای بادشاہی دا چاگا دیر زور ورده پا مقدز مکن والا بادشاہن ختم نورونو نخ نخانی نبی علیہ السلام خولی دی خود بالیقین دا نشویلی کہ دا قیامت با پا کمو خلق رازی ورطول با کافری چی قیامت پا چا رازی اللہ اللہ ویلو والا پا مقدز مکنی او دا سے جن با یو بل سر تیرئی لکه دا زنگل حیوانات چی یو بل سر سنگ جن تیرئی نکاح وعده با پکی نی
ځنګل حیوانات. او دا شروع شوې ده زمونږ پاکستان لا بچ دی، لیکن کم خلک چې د نورو ملکونو نه د سیر و تفریح دپاره تللي دي او راغلي دي او ما ته یې تپوسونه کړي دي، لکه فلپاین شو یا استرالیا شو یا زمونږ د مسلمانانو ملک دوبۍ شوه، نو داسې بعضې حالات په هغې کې هم د ازاد سیالي شروع شوې ده. نو پوره علم چا سره شو د قیامت؟ یقین الله. څوک به په دغه قیامت کې راځي؟ د چا زامن بی؟ پوره ورځ معلومه، لیکن نخې نښانې شته، پوره علم یو الله سره. که د نبي علیه السلام نه چا تپوس کوي نښې یې ورته ښولې دي، نه سن ښولې دی چې دا عیسوي او دا هجري ده، دی نه دی ښولې، بلکې یو صحابي تپوس کوي د الله رسوله مته الساعه، قیامت به کله؟ عجیبه جواب ورکوي ما عددت لها، تیارې دی ولا څه کړی دی چې تپوس یې کوې؟ څه تیارې دی کړی؟ هغه عجیبه جواب ورکوي وی صاحب ما څه تیارې نه دی، ما عددت لها من کثیر صلات و صیام، ما نه ډېر منځونه کړي دي او نه مې ډېرې روجې نیولې دي او نه مې ډېرې صدقې کړي دي، ولکني احب الله ورسوله، یو شی دی چې الله او رسول سره مې مینه شته، دقه یو څیز دی، نور اسم نشته. وی المرء مع من احبه، په دنیا کې د چا سره مینې قیامت کې به همغه سره ملګری. نو د قیامت علم یو د رب العالمین سره دی، بل چا سره نشته. دویم وینزل الغیث، د باران علم، الله به باران کوي، دا علم چا سره دی؟ الله سره. د دې نښې نښانې شته. د ګمان علم د دې ګوره الله انسان ته ورکړی دی، خو د ګمان د حده پورې ورېځ راشي، ګړز ګړز شروع شي او باران شروع شي، ته لکه باران خوش نه په شکال میاشته او په شکال کې بارانونه کېږي، باران وشو. ریډیو کې اعلان وشي پلانکې ورځ باندې باران کېږي، هغې د دې نښو نه معلوموي چې ورېځ نن مثلا په افغانستان کې ده او دا د باران ورېځ ده او د هوا رخ پاکستان ته دی او دا هوا په دومره تیزۍ کې د ورېځ په منډکۍ ځغلی نو په دومره ګینټو کې به دا پېښور ته راورسي، دلته به باران وشي. دا د هغې یو ګمان دی، د هوا د رخ نه اندازه لګوي. ډېر کله ته هغې مه وایي چې باران به کېږي او نه شي، خو د ګمان علم دې رونو یقیني نه. اوس دې وخت کې د موسمیات والا وایي چې د باران به کله کېږي، چې شین اسماني او په مخ د ځمکه بلکل د ورېځو پته نه لګي، هېڅ قسمه ورېځ نه په پاکستان، افغانستان، ایران کې د ورېځ پته نه لګي. ویلی شي چې باران به کله کېږي؟ نه شي ویلی. او څونه به کېږي او فایده به رسوي که تاوان به رسوي او کله به ودرېږي؟ دا پوره د یقین علم ما سوا د رب العالمین نه بل چا سره نشته. رسول الله مبارک په منبر د جمعې په ورځ ناستو، یو صحابي ورته ودرېد، وی د الله رسوله قحط دی، ډېر زیات قحط، بارانونه نشته، لکه اوس څنګه باران نشته، الله یې د رحم باران وکړي. قحط دی، څاروي په لاره نشي تللی ځکه چې ګیاګانې نشته، غله نشته. د الله رسول دقه یو سړی جمعې مانځه کې ودرېد، د الله نه سوال وکړه چې الله باران وکړي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک لاس اوچت کړ، یا الله په موږ باران وکړي، ښه مور باران را باندې وکړي او الله دا وطن سیراب کړي. او دونه خشته دعوه وکړه، وی خدایا دا حیوانات او دا میږي او دا څاروي د سیراب کړه، الله دا اونې بوټي د سیراب کړه. صحابي وی قسم دې که په اسمان کې د ورېځې نښه په ښکارېده، داسې نور و چې دا ملک یې سوځو. خو چې نبي علیه السلام دعا څنګه وکړله نو یو رکوټې غوندې د اشرفۍ برابر په اسمان کې یو ټک د ورېځ راښکاره شو، ناګانه خوره شوه. مدینه منوره یې ټوله ګیره کړه او لا نبي علیه السلام مبارک تقریر نو خلاص کړی چې باران شروع شو، مونځ شو، باران روان دی، د خالي مو شو، اتواره مو شو، بلې جمعې ته ورسېد. د جمعې په ورځ نبي علیه السلام مبارک بیا په منبر ناست دی او باران ورېږي. هغه سړی بیا پاڅېده، وی د الله رسوله ابادۍ او نړۍ دی، لارې د خټو ډکې شوې او مسافرو ته تکلیف چې لارې ټولې بندې شوې. د الله نه سوال وکړه چې الله دا باران بند کړي. رسول الله مبارک لاس اوچت کړ، اللهم حوالینا ولا علینا، یا الله په مونږ یې بند کړې او ګیر چاپېره په دې غرونو، په دې غونډو او په دې صحراګانو باندې پروردګاره ووری. وی نبي علیه السلام مبارک لاس نو ښکته کړی چې هغه ورېځ د مدینې شریفې نه داسې اخوا شوه لکه چې د انسان په سر تاج پروتي او دا سر یې پکې ښکاري. حدیث کې راځي مدینه منوره کې نور شو مکمل او ګیر چاپېره ورېځ وه
او په غرونو او په غونډو او په دشتونو او په بیابانونو باندې بارانونه کېدل. دا خو معجزه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم. یو بله موقع کې ته چا سوال وکړو وی د الله رسول قحط د دعا وکړه چې الله باران کړي نو بار ته ووت کلینا او هلته سوال وکړو او بالکل شین اسمان نورو نو چې څنګه دعا وکړه باران نازل شو نو صحابه منډې والې نو نبی علیه السلام خندل. یو څه د باران سوال کو ته تختې منډه ته وهه. نو د باران یقیني علم چا سره دی رونو؟ یو الله سره، بل چا سره نشته. دریم ويعلم ما فی الارحام، د مور په ګېډه کې څه شی دی دا علم الله سره دی. خو بیا درته وایم ګورې یقیني علم د ګمان نه، د ګمان علم په انسان سره وي. پخوا دا مشرانې دیانې وي، هغوی به د زنانانو تپوس وکړو او هغه نښې به یې وښولې نو هغوی ته به همدا اندازه لګوله چې هلک دی یا جینۍ ده. یا اوس الټراساونډ وغیره له لاړ شي د هغې نه معلومات کوي چې هلک جینۍ، خو ګورې دا د ګمان علم، دا هم د ګمان علم دی، د یقین نه دی. بل د ما لفظ دی، ګورې په دې ځان پوهې کې ما د خلک دی کې غطا شي. یعلم من فی الارحام نه دی، دا مطلب نه دی چې د مور ګېډه کې هلک دی که جینۍ دی. یعلم ما فی الارحام، دا طالبانو زمونږ دغه پې پوهېږي علما چې من د عقلمند دپاره استعمالیږي په عربی کې او ما د غیر عقلمند دپاره استعمالیږي. یعلم ما فی الارحام، ما فی الارحام سو اول نه چې په دې رحم کې څه شته او که نشته ګېډه کې. یوه شته جمدې به پیدا شي که مړ به پیدا شي، تور به پیدا شي سپین به پیدا شي، نیکبخت به پیدا شي بدبخته به پیدا شي، د لږ عمر به پیدا شي د ډېر عمر به پیدا شي، هلک به پیدا شي جینۍ به پیدا شي، مسلمان به پیدا شي کافر به پیدا شي، جنتی به پیدا شي دوزخي به پیدا شي. دا د یقین علم ما سوا د الله نه بل چا سره نشته نشته، دا یو الله سره دی، بل چا سره نشته. نبی علیہ السلام مبارک لم که څوک راغلی دي په دې کې جواب نه دی ورکړی. او بل وما تدري نفس ماذا تکسب غدا، یو انسان ته دا پته نه لګي چې زه به سهار له څه کوم. ولې د ګمان علم بیا شته، یقین یادو د ګمان شته. ځکه بعض انسان وي ډیوټۍ له به زه مولاړ شي او بخور به کوم او بخور وکړي. مونږ پرون وی د جمعې مانځه له به زه رالو، نو د ګمان علم دا هم شته. تجارت له به ځم، مزدورۍ له به ځم، د یو دوست ملاقات له به ځم او هغه وشي. خو یقیني علم دا چا سره دی نو؟ الله سره. ځکه ډېر کله یو انسان ده وایي وی سهار له به که خیري ځم پېښور ته سودا به راوړم دوکان له، په محله کې مړی وشي لاړ نه شي، زوی یې ناجوړه شي لاړ نه شي، ډیوټۍ له به ځم اړو لاړ نه شي پاتې شي، او بخور له به ځم د شپې باران وشي اړو وي نه شي، بل څه مسله ورته مړی پېښ شي جمدې ورته پېښ شي او لاړ نه شي. نو د ګمان علم د دې شته، د یقین علم چا سره دی نو؟ الله سره. د حضرت علی رضی الله عنه چا تپوس وکړو وی الله په څه پېژنې؟ عجیبه جواب یې ورکړو وی زما د الله په وجود دا دلیل دی چې زه ډېر کله ته اراده د یو څیز وکړم او کوشي بل، نو دا زما د اراده چا بدله کړه؟ دننه خو څوک شته نه چې پېکتا وایي، د اراده چا بدله کړه؟ معلومیږي دا چې یو ذات شته چې زما زړه د هغه په اختیار کې دی، کله یو خوا اړ یو کله بل خوا اړ. او پنځم وما تدري نفس بأي ارض تموت، یو انسان ته دا پته نه لګي چې زما نه به ستا په کومه ځمکه خېږي. دا نه یقین علم، د ګمان خو شته. ډېرو خلکو ځان له قبر جوړ کړي او هغې کې ښخ شي. یو سړی ناجوړه دی په کټ پروت دی او سات یې هم په هغه کټو خېږي. نو ګمان خو شته، خو د یقین علم د دې ځای دی په سعودي عرب کې ته څه وخېږي، په هوا کې په جهاز کې ته څه وخېږي رواني، په دریاب کې ته څه وخېږي، په اسپتال کې ته څه وخېږي، اکسیډنټ کې ته څه وخېږي، بمې والوځئ سات ته وخېږي. دا علم چا سره شو؟ د یقین یو الله سره. نو امام مالک ته وایي د عمر تپوس مه کوه. ګورې یو په دې کې د انسان د سا د خطو ځای او وخت دی، د هغې علم نه ما سره شته او نه تا سره شته، دا یو رب العالمین سره دی. د دې پنځو څیزونو علم د انسان سره رونو نشته. نور هم ډېر څیزونه دي خو دا هغه غټ غټ څیزونه دي، یو الله سره علم. ګوره رونو سا څوک وباسي؟ حضرت اسرائیل علیه السلام الله مقرر کړي. نبی علیہ السلام مبارک یو ځل تپوس وکړ وی تا ته پته لګي چې د چا نه به کله څه وباسې، پلانکي ده به کله وباسې؟ وی نه. نو ته څنګه څه وباسې؟
وی کله چې الله د یو انسان د مرګ اراده وکړي لږ ساعت مخکې ما ته وایي ورشه فلانکي به په فلانکي ځای کې نه ساعت یې واخله ورشم ساعت یې واخله. ابن کثیر یو واقع لیکلی او معرف القرآن کې مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی ده. یو ډېره مالداره ښځه وه، ډېره زیاته مالداره. د هغې یو ماشومه جینۍ وشوه. چې جینۍ سنګ پیدا شوه نو یو نوکر یو خادم خاص نوکر یو هغه نوکر ته وایي وی لاړشه شابه د هغه ماشوم د پیدایش نه پس چې کوم ضروريات یې دا راوړه پیسې ورته شا ومنډل. هغه چې څنګه دروازې نه بار ووت یو سړی په مخه ورغی د دروازې نه بار. اوس پېشمنۍ وختي دی سړی ورته وایي څه کوې؟ وایي زما د دې نیکې لور شوه او زم د بازار نه څه څیزونه یې راته وخل هغه راوړم. وی ښه وی دا ماشومه به لویېږي او دا به سړو سره بدعملي کوي او مرګ به د غټ جولاګي نه دا غټ غوندې جولاګي وي دا دومره غټه غوندې شاته دا کلمه غوندې لري دا یو دا واړه یو دا غټ د دې غټ جولاګي نه به مرګي. ده وی ښه وی بس او سړی غیب شو. بس دې لکه را منډه کړی چې دا جینۍ به دومره بدعملي چې سړو سره به ګناه کوي نو دا خو وجل پکار دي. بس هغه سودا یې پرېښوده او چاړه یې راواغېسته او ورغرې وال د هغه ماشوم یې په خېټه یې چاړه کېښوده او وینې ته یې اوبه یې ولې او لاړ وتښتېد. نوکر وتښتېد. دا جینۍ چې ده نو چې وینې شوه ښځه هم حیرانه وي چې ماشومه به پیدا شوه نوکر مې سودا پسې ولېږه نوکر راغی اوس خېټه یې وله وڅېرله. خیر ښځې منډې تړلې هغه زمانه کې چې سیلاج و طبیبان حکیمان حکمت او د مضبوط حکمت زمانه وه. خېټه یې وله وګنډله هغه ماشومه خو ده جوړه کړه جوړه شوه او دا سړی وتښتېد ځنګل ته چې ما خو د نیکې لور مړه کړله څه به وایي راته خو د یو نیک عمل مې وکړه د ګناه نه مې دنیا خلاصه کړه. دا به هم سل ګناهونه کوي او سل خلک به هم په ګناهونو مصیبت کې اچي. دی لاړ وتښتېد ځان یې تجارت شروع کړ او تجارت یې شروع کړ ډېر مالدار ته جوړ شو. د دغې سړي نه پوره مالدار شو ډېر دولت ځمکې یې واخېستې بنګلې یې واخېستې او دې خوا ته دا جینۍ لویه شوه او ډېره زیاته خوبصورته وه مور یې مړه شوه د هغې بنګلې مالکه شوه. اوس هغه سړی چې مالدار شو هغه نوکر او ډېرې پیسې او ځمکې څیزونه یې وګټل نو هغې وایي چې ځان واده کوم یاره په دې کلي کې به خشته جینۍ څه وکړي څومره مال چې زه ورکوم څومره مهر چې ورکوم مزېدار اعلی بنګله وله جوړوم خو چې خشته دا جینۍ ورته چوښوله خو ده خو یې دا مړه ده که نه ده څه پېژندله چې دا همدغه جینۍ او دا به لویه شوي او زمانه هم ډېره تېره وله خلکو د پېژنګلونه هم اوتې وی دا خو مړه ده ما په خېټه وله څېره ده همدغه جینۍ سره یې واده شو. چې څنګه یې واده شو الله تعالی د دغې سړي په اړه کې د جینۍ سره دونه مینه واچوله چې د حد نه وه. اوس مینه خو الله پیدا کړه او د جینۍ هم د دې خاوند سره پروردګار دومره مینه پیدا کړه چې د خاوند ښځې که به مینه د هغې یو بل سره زیاته مینه وه. یو ځل دې سړي د دې جینۍ په دې خېټه کرښه ولیده ورته یې ښځې په دې خېټه یې دا دونه غټ داغ دسه دی. وی دا سړي ما ته مور قصه کړې وه چې کله زه پیدا شوم نو زمونږ یو نوکر و هغه مې ولېږه بازار ته سودا ده او ناګانه راننوته او په مې په چاړه غزار وکړو او خېټه یې وښلوله او حقه چې هغه نوکر روک شوی دی نو روک دی او بس پوه شو چې دا خو مغه جینۍ زما نکاح له راغلې نه دا خو مغه ده جوړه شوې ده. ورته یې وی هغه خو زه یم نوکر ټوله قصه یو بل ته وکړه. جینۍ ویرېده چې دا څنګه چلو شو سړی پریشانه شو ویل یو تپوس ته نه کوم نورې خبرې وروسته رخ یو تپوس ته نه کوم ما چې ته په چاړو والې په دې وجه مې والې چې بار یو سړي ما ته یو خبره وکړه چې دا به سلو سړو سره بدعملي کوي رښتیا راته وایه. ورته یې وی یاره دا خبرې پرېږده. وی نه دا مې سره واده ده چې ته مې ښځې او زه دې خاوند یم پرېښودل نشته تا سره بې مینه ده خو رښتیا راته وایه. وی بلکل همدقه سره سلو خلکو سره سړو سره مې بدعملي کړې ده او چې یو د پاسه سلم سړی را نږدې شو نو هغه زه مو یارولم چې د خدای نه ویارېږه او په خپله مو یارېده هغه وخت مې توبه وویسته نو هغې نه پس مې چا سره بدعملي نه ده کړې. وایي ښه دا خبره خو م رښتیا شوه خو ما ته خو هغه سړي ویلي وه د غیبو سړي چې د جولاګي نه به را دې ښځې مرګي ښځې دا به څه کوو نو نوکر یې نیولې په کور کې چې به جولاګي نیوه ټس به یې ورکه ووجنه او بیا ځان له یو محل جوړ کړ د ښځې لپاره خوښه یې وه ډېره
داسې محل یې ولا جوړ کړو چې په هغې کې د جولاګي نام و نشان قیمتي محل اعلی پوخ یو ځل وی دواړه په کټ کې ناستو په یو ګوټ کې یو جولاګي راښکاره شو دغه غټ دا سړی دی ښه دی ته وایي ښه دی هغه دی هغه جولاګي راښکاره شو ودرېږه ورپاسم چې مړی کړم ښه چې تر دله لاسه دې مرګ را نه شي یو بل سره خاندي ټوقې کوي دا ښځه ورته وایي ورپاسه دا مردار مړ کړه چې دی ورپاسې ټک یې ورکړه جولاګي لاندې را پرېوت دا ښځه وایي اورېږه زه یې وجنم خپه یې اوچته کړله کېړه یا چپړه او زور یې ورکړه په خپه باندې یې مړ کړه د دې نوک خوږ و د هغې هغه زهر یې دې نوک ته راورسېدل او د هغې جولاګي د هغه زهرو نه مړه شو مفتي شفیع صاحب د دې آیات لاندې لیکلي دي اینما کنتم یدرککم الموت اینما کنتم ولو کنتم فی بروج مشیده که په غټو بلډینګونو کې اوسېږئ خو چې کوم ټایم هم مقرر وي د کوم سبب نه په هغې به مرئ